أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مخی آیتونو کی کامل مومنان اغا ذکر شو، داغو پینزه یا شپږ صفات ذکر شو شاغی توی اهل دا قرآن والاو داغو صفاتو چه قرآن لکم کسان فیدی اخلی، قرآن بکمو کسانو لفیده ورکوی، نو داغی صفات بیان تقوی، ایمان، د منځ پابندي او د الله په لار کې مال لګول، او دارنګه قرآن باندې مخکنو کتابونو باندې ایمان راوړل. اخرنۍ صفت داو چې په ورځ د آخرت باندې پوره یقین لرل. دا صفاتو د اهل القرآن چې قرآن هغو له فایده ورکوي او دوی د قرآن نه فایده اخیستلی شي. او دغه ډله مخکې ذکر شوې وه په سورة فاتحه کې چې هغې ته ویو انعمت علیهم. منعم علیهم ډله وه چې الله رب العالمین په انعام کړی و، دینی انعام په الله کړی و، اخروي انعام روحاني نعمتونه ول الله ورکړي و. نو دغه ډله ذکر کړله چې دا اهل القرآن دي. اوس دویمه ډله ذکر کوي چې هغې ته وی عنادي کافران او کامل کافران، چې دې ته مخکې اشاره شوې وه په مغضوب علیهم کې، سورة فاتحه کې مغضوب علیهم ذکر و. د هغې نه مراد ښکاره کافر و، عنادي کافران چې ښکاره کفر کوي او د عناد او د ضد د وجې نه هغې کفر چې د هغه کوي. نو سورة فاتحه کې دغه دویمه ډله بیان شوې وه. نو په دې آیاتونو کې اوس د دغې ډلې تذکره کوي چې کامل کافران ورته وایي عنادي کافران دي. ځکه قانون دا دی چې د قرآن کریم قانون دا دی چې هغه کله ایمان والا ذکر کړي د هغو صفات، نو ورسره به د کافران او د مشرکانو تذکره قرآن کوي، د هغو صفات راوړي او د هغو لپاره تخفیف راوړي. دارنګې کله چې الله د مشرکانو د کافرانو احوال بیان کړي، صفات بیان کړي، تخفیف بیان کړي، نو ورسره به د ایمان والاو تذکره کوي، کامل ایمان والا د هغو تذکره کوي، د هغو صفات راوړي، د هغو بعضې احوال ذکر کوي او دارنګې بشارت او زیر له ذکر کوي په دغه صفاتو باندې. دا عام قانون دی د قرآن کریم. نو مخکې ایمان والا ذکر شو اهل القرآن، نو اوس د دویمې ډلې تذکره کوي چې هغه کامل کافران دي، عنادي کافران دي، ښکاره کفر کوونکي دي. نو د هغو تذکره چې الله رب العالمین کوي، د هغو درې صفات قبیحه به راوړي، او په دې دویم آیت کې به د هغو لپاره سزا ذکر کوي. سزا یو دنیوي سزا ده د دغه عنادي کافرانو، او دویمه چې ده نو هغې ته اخروي سزا ویلی کېږي.
نو دغه به ذکر کوي اخروی سزا چې د عذاب عظیم دا ذکر کوي به درې صفات د ښکاره کافرو او د عنادي کافرانو درې صفات راوړي یو کفر دی دویم وعظ او نصیحت په دیو باندې څه اثر نه کوي که وعظ نصیحت او ته بیان کی قرآن او حدیث او ته بیان کی نو په دیو څه اثر نه کوي نو قرآن او د حدیث څه اثر نه اخلي نو دا دویم صفت قبیحه ده او دریم صفت قبیحه چې هغه دا ده چې اراده د ایمان هم نه لري راتلونکي وخت کې دا اراده نشته دی چې موږ به ایمان راوړو نو دا ډېر قبیح صفت دی اول صفت کفر او دویم صفت قرآن او حدیث په دې باندې هیڅ اثر نه کوي دی د قرآن او حدیث نه هیڅ فایده نشي اخیستلی او دریم دا دی چې د اراده د ایمان نه لري په راتلونکي زمانه کې هم اراده د ایمان نشته دی نو بیا د هغې دوه سزاګانې به ذکر کېږي ان الذین کفروا یقینا هغه کسانو چې کفر یې کړی دی سواء علیهم انذرتهم برابر خبر ده او برابر حال له پدې هو باندې انذرتهم کته ویر ورکې نبی دی ولرا ولم تنذرهم او کته ویر ورنکړې دی ولرا لا یؤمنون دو ایمان نراوړي ان الذين پدې کې په ان سره دا راوړو علما دلته یو نقطه وی هغه دا چې بعضې کسان په دنیا کې هغه زمانه کې وو په دې زمانه کې شته دی چې هغه د ایمان والا او کافران برابر ګڼي چې یو شان د انسانان دي او دې ته سیکولر خلک وایي سیکولر بېدینه خلک چې هغه ایمان والا او کافران چې دي دا دواړه یو شان انسانان دي د دې په منځ کې څه فرق چې هغه نشته دی او د دې په باره کې شک کوي او د دې په باره کې په زړه کې شبهات وي چې بس دا یو شی دی نو هغه هم انسانان دي دا هم انسانان دي د یو آدم علیه السلام بچي دي دا خبره چې د هغه کوي نو الله رب العالمین په تاکید سره په دې باندې رد کوي چې نه ایمان والا او کافران دا دواړه برابر نه دي د الله په نسبت باندې طاعت کوونکي او دارنګې ګناه کوونکي دا برابر نه دي موحدین او مشرکین دا دواړه برابر نه دي دې منځ کې ډېر فرق دی کافران دا دي دا صفتونه دي او ایمان والا خو هغه دي چې هغه مخکې ذکر شو د دې په صفات کې څومره فرق دی څنګه دا دواړه برابر شي هغه تاسو ګڼئ یا د دې په باره کې تاسو شک کوئ او د دې په باره کې تاسو متردد دي دا صحیح طریقه نه ده بلکې د ایمان والا او د کافرانو منځ کې ډېر فرق دی د ځمکې او د اسمان عمره فرق یې دی په منځ کې د دې په باره کې تاسو شک چې هغه مه کوئ کفرو یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی یا یقینا هغه کسان چې کافران دي اوس هم کافران دي او مخکې زمانه کې هم کفر کوي او اوس هم کفر کوي کفرو د کفر نه ماخوذ دی کفر چې دی نو دا په لغت کې په معنا د پټوالي سره راځي یو معنا دا ده لغت کې دوه درې معناګانو باندې کفر راځي نو یو معنا د کفر هغه پټوالی دی دې د وجې نه زمیندار انسان چې په ځمکه کې دانې پټوي نو هغې ته هم کافر ویلی کېږي په معنا لغوي سره چې دا دانې په ځمکه کې پټوي لکه قرآن کې ذکر دی اعجب الکفاره خوشحاله کوي زمیندار لره زمیندارانو خلکو له خوشحاله کوي د هغې هغه بوټي
چې ځمکه کې دانې اچولي دي او بیا هغه را زرغون شي او داسې ګلونه وکړي او ښایسته فصلونه وشي نو دی خوشحاله یې په هغې. اعجب الکفار، نو کفار نه مراد هلته کافر نه دي په معنا شرعي سره کافر نه دي مراد، بلکې معنا لغوي هلته مراد د زمیندار خلک، نو هغې ته هم کافر ځکه وایي چې دانه یې په ځمکه کې پټه کړې ده. دویم کفر چې دی نو دا په لغت کې په معنا د پټولو د نعمت سره راځي. کفر دویم معنا لغوي هغه چې د کفر النعمه، د نعمت پټول په ناشکرۍ سره. یو سړی راولګېږي هغه له الله رب العالمین نعمت ورکړی دی او دا نعمت هغه پټ کي او د هغې ناشکري شروع کي، په ناشکرۍ سره یې پټ کي چې یاره بس ما باندې خو د الله نعمت نشته دی. ډېر شي نعمتونه الله رب العالمین موږ او تاسو باندې کړي، یو سړی رالګي او هغه نعمت پټوي او د هغې ناشکري چې دی هغه کوي ناشکري، نو دې ته هم کفر ویل کېږي په معنا لغوي باندې. لکه دې باره کې مخکې بله ورځ مو حدیث ویلی مو چې نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته بیان کوو نو هغې کې ورته دا خبره وکړه چې ای زنانو تاسو ما په جهنم کې ډېرې ولیدئ. نو چا تپوس یې وکړه یا رسول الله د څه وجې نه موږ جهنم کې تا ډېرې ولیدو، په نسبت د سړو باندې زنانه جهنم ته ډېرې داخلېږي او ډېرې تا ولیدو، د دې څه وجه او سبب دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تاسو کفر کوئ، تکفرنا. نو هغې وفرمایل یو زنانه پکې ویل یا رسول الله په الله باندې کفر مراد دی؟ مونږ خو په الله کفر نه کوو، مطلب یې دا و چې مونږ خو الله منو، د الله نه انکار نه کوو، ته رسول تا منو، قرآن منو، آخرت منو، نو څنګه مونږ د کفر د وجه نه جهنم ته زنانه ډېرې ځي؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نه نه دغه کفر نه دی مراد چې په الله باندې تاسو کفر کوئ، دا کفر دلته نه دی، بلکې د کفر نه مراد هغه دا ده چې ناشکري ده، ناشکري انکار کول د الله د نعمت نه په ناشکرۍ سره، او دارنګې نعمت د الله پټول په ناشکرۍ باندې، دا معنا ده دلته. تکفرن العشیر او وتکثرن اللعنه، تاسو کې دوه کارونه دي دې وجه باندې جهنم ته یې زنانو ډېرې ځئ تاسو. یو د خاوند ناشکري کوئ، تکفرنا العشیر، د خاوندانو ناشکر استئ، نو په دې وجه باندې تاسو جهنم کې ما ډېرې ولیدئ. په کار دا دی چې تاسو د خاوندانو شکر چې هغه هم کړی وی، د خاوندانو شکر، او تاسو شکر چې هغه نه کوئ بلکې د شکر په ځای باندې تاسو ناشکري چې هغه کوئ، نو په دې وجه باندې جهنم ته چې هغه ډېرې روانې استئ. نو ګوره هلته کفر په معنا د ناشکرۍ سره دی. تکفرن العشیر. او دویم دا دی چې وتکثرن اللعنه، تاسو لعنتونه چې دی نو هغه ډېر ویوئ، لعنتونه چې دی هغه تاسو ډېر کوئ، لعنتونه ډېر ویوئ. نو د دې د وجه نه خیرې ډېرې کوئ، د ډېرو خیرو په وجه باندې تاسو جهنم ته روان یاستئ، او د خاوند د ناشکرۍ په وجه باندې تاسو جهنم ته چې هغه روان یاستئ. او د هغې وجه بل حدیث کې به راغلی دی چې ټول عمر به یو سړی د زنانه سره ښه کوي، لیکن یو وخت کې چېرته بد ورسره وکړي خبره ونه مني، نو ورته وایي چې ما رأیت منک خیرا قط، ما تا نه بلکل اوسه پورې خیر لیدلی نه دی. نو وګوره د هغې هغه نعمتونه چې کوم وو نو هغه یې پټ کړه او د هغې ناشکري وکړله، نو دې د وجې نه په دې باندې اطلاق د کفر کېږي لغتن. او دریم کفر چې دی نو دا په معنا د مطلق انکار سره راځي لغت کې. نو دا درې معناګانې شوې د کفر، یو په معنا د پټوالي سره، دویم په معنا د ناشکرۍ سره،
او دریم په معنا د مطلق انکار کولو که د خیر شی وي که د شر وي خو د هغې نه ته انکار وکړي نو دې ته کفر لغتا وي د شرع په اصطلاح کې کفر چاته وي نو کفر دې ته وي چې سړی د هغه څه نه انکار وکړي چې کوم نبي صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه موږ او تاسو ته راوړی دی قرآن یې راوړی دی حدیث یا د دین یو مسله او د دین یو سړی انکار کوي چې هغه په دین کې په یقین سره معلومه وي نو دې ته ویل کېږي کفر شرعاً به انکار کول د هغه څه نه چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم راوړی وي او په دین کې هغه معلومه وي په یقین سره شک شبه پکې نه وي په یقین سره په دین کې خبره معلومه وي یو سړی د هغې نه انکار کوي نو دغې ته کافر ویلی کېږي به سواء علیهم برابر خبره ده په یو صفت د دیو داسې چې کفر کوي او به دلته د کفر نه مراد چې دی نو هغه کفر عنادي دی مراد د کفرونه مطلق کافران دی آیت کې نه دي مراد بلکې هغه کافران مراد دي چې هغه عنادین کافران دي عناد پکې دی ضد پکې دی حسد پکې دی د حق سره حسد کوي د مؤمنانو سره حسد کوي ضدین دي عنادین دي نو دغه کافران دلته مراد دي دلیل بلا دی چې سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم کتو ته یره ورکې کنه ورکې دی ایمان نه راوړي ولی نه راوړي ځکه چې دا ضدین او عنادین دي بیا کفر په یو څو قسم باندې دی یو کفر انکار دی بل کفر جحود دی کفر انکار چې هغه دې ته وي چې سړی په یو حق خبر باندې نه پوهېږي نو د هغې نه انکار کوي حق نه پېژني په حق باندې نه پوهېږي نو د هغې د وجې نه انکار چې د هغه کوي چې بس دا نه منم نه په حق پوهېږي او نه حق پېژني او انکار کوي نو دې ته وایي کفر انکار او دویم چې دی نو هغې ته ویلی کېږي کفر جحود هغه دې ته وایي چې سړی حق پېژني د دیني مسله چې هغه پېژني قرآن او حدیث پېژني په هغې پوهېږي لیکن بیا د هغې نه انکار کوي په خوله باندې چې بس زه دا نه منم لکه یهودیانو کفر چې و نو دا کفر جحود و د ابوطالب کفر چې و نو دا کفر جحود و ابوطالب چې و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر و نو هغه به نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل کله کله اشعار به ویل او دا به ورته ویل چې دا تا چې کوم دین راوړی دی زما وراره بلکل حق دین دی خو که چېرته د خلکو ملامتۍ نه وی که نه نو ما به دا قبول کړی وی او ما به ستا خبره منلې وی لیکن د خلکو د ملامتۍ نه یېرېږم د خلکو د خبرو نه یېرېږم چې خلک به مې ملامته کوي او خلک به راته خبرې کوي د دې د وجې نه زه تا نه منم په تا باندې ایمان نه راوړم که نه نو تا چې کوم دین راوړی دی د حق دین دی کافر هم دا منلو ځکه دې ته کفر جحود وي فرعون د موسی علیه السلام حقانیت ښه په زړه کې پېښ شوی په دې باندې چې دا معجزات دي او دا حق پیغمبر دی لیکن بیا هم انکار کوو نو دې ته کفر جحود ویل کېږي انکار کول حق وپېژني په حق باندې پوه شي چې دا دی لیکن بیا هم د هغې نه انکار کوي په خوله باندې چې نه منم او ډېر انسانان په دنیا کې داسې دي چې هغې چې کفر کوي نو د هغې یو وجه دا یا حق چې نه مني حق ته نه تسلیمیږي نو د هغې وجه دا چې د خلکو د ملامتۍ نه یېرېږي او د ایمان والا صفت دا دی چې لا یخافون لومة لائم د ملامتۍ د ملامتګر نه به ایمان والا نه یېرېږي هلکه ښه دا حق خبره ده حق دی خو زه نه منم ولې خلک به بیا راپسې خبرې کوي خلک به وایي پلار نیکه طریقه یې پرېښودله خلک به وایي د پلار نیکه مذهب یې پرېښودو او خلک به وایي چې دا یې وکړو خلک به وایي هغه یې وکړو د خلکو د خبرو د وجې نه چې حق له نه راځي حق نه تسلیموي حق ته غوږ نه ږدي نو د دې د وجې نه ایسته بس الله له دغسې ورشي مرګ پرې راشي ځکه مرګ خو راتلو والا دی
نو الله رب العالمین مخې له ورشي او د حق نه قبول کړي حق نه منلې سره دې نه چې بزله کې پوېږي چې دا خبره حق ده خو د خلکو د ملامتۍ نه ایریږي په دې وجه حق نه تسلیموي او اوس داخله څومره ډېر دي چې ورته وایي دا پلاکې مسله د حق ده حدیثو کې راغلی ده یاره چې حق به وي خو موږ په عمل نشو کولی وجه دا ده چې یاره زموږ مذهب کې نشته دی او کله وایي چې او دا حق خبره ده خو که موږ په عمل شروع کړو موږ خلک به ملامته کوي چې لکه پلار نیکه م څنګه چلېدلو او دارنګې تاسو اوس په کومه طریقو باندې عمل شروع کړو نو ګوره د خلکو د وجې نه د خلکو د ملامتۍ د وجې نه حق یې پرېښودلو نو دا ډېره غلطه طریقه ده خلک ستا په قبر کې نه پکارېږي او نه د قیامت کې تا د الله د عذاب نه بچ کولی شي او دې زمانه کې موږ ګورو پلار نیکه به زموږ او ستاسو چېرته په خره باندې سورلي به یې کول او په حیواناتو به یې سورلي کول او د غرونو نه به یې په دې شاګانو باندې خشاک راوړله اوس ته په ګاډۍ کې ګرځې او دارنګې په پوخ کور کې چې هغه اوسېږي نو اوس خبره خو تا ته چا ونه ویله چې لکه پلار نیکه به په خره باندې سورلي کوله او دارنګې ګېډۍ به په شا باندې راوړل د غره نه خشاک به یې راوړه او دارنګې په کچه کور کې به هغه اوسېده او ته اوس په پوخ کور کې اوسېږي ولې تر پلار نیکه خلاف چې هغه دې وکړو تم څه نه وي او خلک هم درته څه نه وي خو چې حق منې یاره جی وی پلار نیکه چې هغه د یو شانتي وو او ته اوس بل شان چلېږي نه په دې کې پلار نیکه خبره به ته نه منې مونږ او تاسو به د الله او د رسول خبره منو مونږ ته الله خپل کتاب را لېږلی دی قرآن او دارنګې نبي را لېږلی دی او مونږ ته ویلي چې د دې تابعداري به کوئ د قرآن او د حدیث تابعداري به کوئ که پلار نیکه په دې چلېدلي او که نه یې چلېدلي او مشران په دې باندې تلي که نه یې تلي نو دا کفر جحود شي او دارنګې بل کفر چې دی هغه کفر عنادي دی عناد او د ضد د وجې نه د کفر نه د حق نه انکار چې د هغه کوي په زړه کې یو ضد او حسد دی د ایمان والو سره نو د هغې د وجې نه هغه وایي چې دا مسله خو حقه ده خو زه نه منم عناد د وجې نه او د ضد د وجې نه د هغې نه انکار چې د هغه کوي سواء علیهم برابر خبره ده په دیو باندې یا برابر حال دی په دیو باندې انذرتم ام لم تنذرهم کته ویره ورکې دیو ته او که ویره ورنکې دیو ته لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي سواء علیهم کې اشاره دی ته وایي چې په دیو باندې برابره ده که ته له انذار ورکې او که نه ورکې نو دیو ایمان نه راوړي لا یؤمنون علیهم کې دا فایده ده چې داسې نه ویلې چې سواء علیکم په تاسو باندې برابره ده وجه دا ده چې کله دا کافران عنادي کافران دی دوی ایمان نه راوړي نو آیا دیو له به موږ دعوت نه ورکوو د اسلام او د دین دعوت به دیو ته نشي ورکولی نو جواب دا دی چې نه ولې به دعوت نه ورکوو موږ د اسلام او د دین دعوت به موږ کافرو له ورکوو اگر که دیو ایمان نه راوړي خو موږ به دعوت هغو له ورکوو وجه دا ده چې د دعوت کوونکي له خو الله اجر او ثواب ورکوي داسې به ته نه وایي چې ما خو دعوت ورکړه وایي نه منل او نه منل د هغو کار دی لیکن تا له په دې دعوت اجر میلاویږي تا ته په دې تبلیغ باندې اجر میلاویږي چې ته یو دین مسله کافرانو ته بیانې د ایمان دعوت ورکوې نو تا ته اجر میلاویږي تا ته ثواب میلاویږي تا له الله رب العالمین د هغې بدله درکوي لیکن په دیو باندې برابره ده نو ځکه علیهم وویلې او علیکم یې ونه ویو ځکه ستاسو پکې اجر شته دی انذرتم که ته ویره ورکې دیو ته او که ویره ورنکې دیو ته لا یؤمنون د ایمان نه راوړي نو دې ته وي د زړونو سخوالی چې دا داسې عنادي کافر دی او زړونه دومره سخت دي که یېره ورکوي او که نه ورکوي نو بس دا په دیو باندې برابره ده هېڅ فایده دیو له نه ورکوي انذار او عدم انذار دا د دیو په حق کې برابر دی د وجې د ضد او د عناد د دیو نه بیا په دې باندې سوال دی چې دلته انذار چې د هغې ذکر کو نو بشارت یې ولې ذکر نه که زیری سره دې نه چې قرآن کو زیری او دارنګې یېره دواړه ذکر کېږي او دارنګې انبیا علیهم السلام په دعوت کې یېره هم ذکر ده او دارنګې زیری هم ذکر دی نو دلته زیری ذکر نه او صرف یېره راوړله که ته له یېره ورکوې که نه ورکوې نو دا برابر دی
نو جواب د هغې دا دی چې کافرانو ته بشارت نه وي. بشارت د ایمان والاو دپاره ذکر کېږي او کافران چې دي نو د اهل د بشارت او د زیرې نه دي، نو په دې وجه باندې دیو دپاره بشارت زیره ذکر نه شو. او دویمه وجه چې هغه دا دی چې انذار د دې فایده دا ډېر وي په نسبت د بشارت باندې. د انذار فایده ډېره ده په نسبت د بشارت باندې چې دا په نفوسو کې ډېر اثر کوي. نو د دې د وجې نه انذار یې ذکر کو، بشارت چې د هغې ذکر نه کو. انذار ویل کېږي الاعلام مع التخویف، خبره کول مسله بیانول سره د یېرې نه. یو مطلق تخویف د یېره، هلکه که دا خبره ته به جهنم ته ځې، لکه یو سړی چاته وایي ته به جهنم ته ځې او تا به داسې عذاب او داسې تکلیف به وي په تا باندې، د یوې خبرې په باره کې له یېره ورکوې. لیکن یو انذار د انذار دې ته وایي چې چاته مسله بیان کړي او بیا ورته ووایي ګوره که دا مسله دې ونه منله نو ستا دپاره بیا دا عذاب دی. تخویف ورسره وروسته ذکر کوي چې داسې سزا به تا ته میلاویږي، نو دې ته وایي انذار. الاعلام مع التخویف، خبر ورکول چاته، مسله بیانول، او چې کله مسله نه مني نو ته ورته یېره ورکړي چې ګوره بیا تا ته به داسې عذاب او سزا میلاویږي. لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي، دی دریم صفت شو چې اراده د ایمان هم نشته دی. لا یؤمنون دونه ضدین عنادین دي چې دی ایمان نه راوړي. لا یؤمنون دا نه معلومیږي چې الله رب العالمین د دوی په ایمان باندې په عدم ایمان باندې چې ایمان نه راوړي په دې کنه الله راضي دی، داسې نه ده. بلکې علما وایي دې ته اخبار وایي، جمله خبریه، چې الله رب العالمین خبر ورکوي چې دا خلک ایمان نه راوړي. او اخبار ورکول دا دلیل د رضا خو نه چې یو سړی دې په دې باندې راضي وي. لکه الله رب العالمین قرآن کې بل ځای کې وایي چې ولا یرضى لعباده الکفر، الله د خپلو بندګانو لپاره په کفر نه راضي کېږي چې زما بندګان دي ما دې پیدا کړي عبادت له دوی د کفر کوي، الله په دې نه راضي کېږي. بلکې الله د رزق بندګانو نه خفه کېږي چې لکه ما څه پیدا کړی ته او ته را لګېږي په ما باندې کفر کوي یا د ما سره شرک شراکه کوي، الله په دې خفه کېږي. نو په کفر باندې الله نه راضي کېږي، په کفر باندې الله رب العالمین د خپلو بندګانو نه خوشحالېږي. بیا په دې باندې یو مهم اشکال دغه دا دی چې الله دلته فرمایي چې دا کافران نو که ته یېره ورکړې که ورې نه کې ایمان نه راوړي. لیکن موږ په دنیا کې ګورو چې ډېر کافران دي ایمان راوړي. هلکه پلاکي ملک کافران دي او مسلمانان ورغله دعوت یې ورکړه په ایمان کې داخل شو، اسلام کې داخل شو. او هغه زمانه کې ډېر خلک داسې وو چې هغه به په اسلام کې داخلېدل، صحابه به وخت په وخت باندې زیاتېدل، مؤمنان به زیاتېدل. او دلته الله فرمایي چې دا ایمان نه راوړي. نو د الله په خبره خو دروغ نشي کېدلی او نه شک کېدلی شي. د هغې جواب دا دی چې موږ وویل چې د کفرونه مراد مطلق کافران نه دي، بلکې د کفرونه مراد هغه کافران دي چې هغه عنادین او ضدین دي. عنادین او ضدین، عنادین او ضدین چې کوم دي نو هغه کافران چې دي نو هغې ایمان نه راوړي، عنادین او ضدین. او چې کوم داسې کافران دي چې هغه عنادین او ضدین نه نرم کافری نرم، نو هغه ایمان چې هغه راوړی دی اوس په دنیا کې راوړي. او هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم هغه ایمان راوړو. نو ضدین عنادین چې نو هغه ایمان نه راوړي، زد او د عناد د وجه نه، د حسد د وجه نه هغه ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مهر وحل الله پاک على قلوبهم پوزنون دیو باندی وعلى سمعهم او پوغنون دیو باندی وعلى ابصارهم او پسرګ دیو باندې غشاوتونو ناشنا پردیدی. ولهم عذاب عظیم او د دیو د پاره عذاب ډیر لوی شان والا. دا د دې عنادي کافرانو لپاره دوه قسم سزاګانې ذکر کړي.
یو سزا دنیوي ده او بلې سزا اخروي ده. دنیوي سزا چې دی نو هغه دا ده چې الله رب العالمین د دیو نه اسباب د علم واخیستله، ځکه چې انسان چې علم حاصلوي او انسان چې پوهه حاصلوي او په خبره پوهېږي نو د هغې لپاره درې اسباب دي. یو زړه دی چې په دې کې عقل دی، او دویم غوږ دی چې په دې باندې سړی یوه خبره واوري، او بل سترګې دي چې په دې باندې یو خبره او یو شي ته په هغې باندې وګوري. نو په زړه باندې سوچ کېږي، فکر کېږي، ځکه په دې کې عقل دی. په غوږونو باندې خبره اورېدلی کېږي او په سترګو باندې کتل کېږي. نو په دې درې شیانو باندې انسان ته علم الله ورکوي. او دا کافران داسې ضدین عنادین کافران دي چې دیو ایمان نه راوړه او زه د عناد یې نه پرېښودو، نو الله رب العالمین راولګېد او د ده په زړونو باندې د کافرانو په زړه یې مهر ووهو، غوږونو باندې له مهر ووهو او سترګو باندې له پردې راوستلې چې بالکل له حق نه ړانده او کاڼه شو. او دا د الله رب العالمین ظلم نه دی، دا د دیو د دې عناد د وجې ده او د دیو اراده د ایمان یې نه وه، اراده د خیر یې نه وه. نو الله رب العالمین ورسره داسې کار وکړو، ځکه قانون دا دی چې جزا من جنس العملي، د دیو عمل داسې و، الله رب العالمین له جزا هم داسې مقرر کړله. حق ته نه راتله، د حق سره عناد او زر یې کوو، نو الله له اسباب د علم باطن کړو. ختم دا په معنا د بلوغ شی الی آخره ته وي، یو شی چې کله آخر ته ورسېږي نو دې ته ختم وي. دارنګه ختم کله کله په معنا د بندولو سره راځي، بندېدل. او دارنګه ختم دا په معنا د مهر سره راځي. یو بل ته نږدې معناګانې دي چې شی آخر ته ورسېږي نور په هغې کې به زیاتوالی او کموالی څوک نه کوي، نو هغه بند شي او د بندېدو سره به مهر لازم وي چې په هغې باندې مهر ولګېږي. هلکه دا خط په دې باندې مهر لګېدلی دی نو دا به څوک نه کولاوي، ماسوا د هغه انسان نه چې هغې ته دا خط ور ورسېږي او هغې ته یې لیکلی دی. نو د ختم سره به لازم هغه چیرې بندېدل دي. نو ختم په معنا د مهر وهلو سره راځي، بندوالي سره راځي. مهر وهلی د الله تعالی په زړونو دې باندې معنی دا زړونه له بند کړي دي. بې د مهر نه مراد دا ظاهري مهر نه دی، بلکې د مهر نه مراد هغه باطني مهر دی چې الله رب العالمین د دیو دا زړونه چې دي دا یې بند کړي دي، په دې باندې په حق باندې اوس نه پوهېږي، قرآن باندې نه پوهېږي، په حدیثو باندې نه پوهېږي، د واعظ نصیحت په خبرو باندې نه پوهېږي. دا زړونه الله له بند کړي دي، او دا د دیو د کفر د وجې نه بند شوي دي، د دیو د عناد د وجې نه بند شوي دي. الله رب العالمین د دیو په زړونو باندې څه مهر ووهو، عقلونه یې له بند کړه، اوس په حق باندې چې هغه نه پوهېږي. داسې شو لکه د څاروو په شان دی، ځکه څاروي عقل یې نه وي، په غوږ باندې هغه حق نه اوري، معنی په حق نه پوهېږي، په سترګو باندې حق نه شي لیدلی. نو دا د څاروو کلو اولئک کالانعام بل هم اضل. الله رب العالمین سورة اعراف کې به د دې تشبیه ورکړل، د داسې عنادي کافرانو تشبیه د څاروو سره ورکړل چې دا د څاروو په شانتې دي، بلکې د څاروو نه هم ډېر زیات ګمراه دي. والعیاذ بالله. ځکه چې عقل موږ او تاسو الله راکړی دی چې په دې باندې به موږ سوچ کوو، د الله په کائناتو کې به سوچ کوو، په حق کې به سوچ کوو، قرآن کې به سوچ کوو، او دارنګه د آخرت دپاره به سوچونه کوو، د هغې غم به کوو. او یو سړی د عقل د هغې دپاره نه استعمالوي، د دین دپاره عقل چې د هغه نه استعمالوي، په دې کې سوچ نه کوي، حق خبره کې سوچ نه کوي، نو الله رب العالمین به د ده عقل یې بند کړي، مهر په الله ووایي، بس بیا په څه باندې نه پوهېږي. نو مهر وهلی دی الله تعالی علی قلوبهم، په زړونو د دیو باندې. زړه چې دی نو دا حدیث کې راځي چې دا یو په بدن کې الله رب العالمین یو ټوکړه پیدا کړې ده د دې ګس طرف ته چې د هغه ژرنده ده، ټوکړه د غوښې چې ګس طرف ته چې د هغه ژرنده ده. او د دې مثال د بادشاه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زړه برابري نو دا ټول بدن چې هغه سره برابر چلیږي، کله چې زړه خرابي نو ټول بدن چې هغه به خرابي. معنا زړه مثال د بادشاه دی چې کله دا جوړي کنه
زړه کې فساد نه وي، په زړه کې ورانۍ نه وي، په زړه کې حسد او کفر نه وي، نو دا نور بدن به د هغې مطابق چلېږي. او کله چې په زړه کې فساد وي، زړه کې ورانوالی شر پکې وي، نو دا نور اندامونه به د هغه زړه مطابق چې هغه چلېږي. تاسو وګورئ د چا زړه چې خراب وي، نظر به هم خراب چلېږي، لاسونه هم خراب، غوږونه او خپې به هم غلطو ځایونو ته چې هغه روان وي، ولې هلته زړه خراب دی. زړه خراب دی نو د هغې د وجې نه نور بدن د هغې تابع دی، دا هم خراب چلېږي. که د چا زړه برابر وي، په دې زړه کې حق وي او په دې زړه کې د الله او د رسول سره محبت وي، په دې زړه کې عناد او حسد وغیرې نه وي، ښه صفات پکې بدو صفاتو نه خالي وي، نو دا نور اندامونه چې دي لکه غوږونه شو، سترګې شو، لاسونه، خپې، دا به د دې زړه مطابق چې هغه چلېږي. الا وهي القلب، رسول الله فرمایي دغه اندام دغه څه شی دی، زړه دی، چې کله دا جوړ شي نو نور بدن جوړېږي، کله چې دا خراب شي نو ټول بدن ورسره خرابېږي. علی قلوبهم، دې زړونه ذکر کړو. وجه دا ده چې علما ویل دي، د اکثرو علماو رایې دا ده چې عقل چې دی نو دا په زړه کې دی، عقل نو دې د وجې نه دا الله بند کړو، دې لپاره چې اوس بالکل حق نه اوري، ځکه د حق سره به ضد او عناد کوو نو الله پې مهر ووهو، نو اوس په حق باندې بالکل پوهېږي نه، لکه د څاروي په شان دی، څاروی راوله وایي دروه قرآن ورته وایي و حدیث ورته وایي، عقل یې کار نه کوي. ډېر انسانان چې ضدین عنادین یې که نه ته ورته حق وایه یاره چې موږ په دې خبرو باندې نه پوهېږو. هلکه ولې نه پوهېږې؟ پیسې پېژنې، خوراک پېژنې، جامه پېژنې، او الله رب العالمین غټ څه درکړی دی، په دې کې له دماغ درکړی دی، د دنیا په شان څونه پوهېږه، ته زه نه پوهېږم. نه نه، دا د عذر نه دی، ځان پوهه که که نه، لاړ شه د یو عالم نه تپوس وکړه، بل نه تپوس وکړه، او ته قرآن کې راوښیوه دا مسله، په حدیثو کې راوښیوه، بیا د الله نه دعا وکړه، استخاره وکړه، د هغې نه پس به ستا ذهن الله په دې حق باندې کلاو کړي. داسې خو اسانه نه دی چې حق به هر سړی تسلیموي، نه، ته به لږ مجاهده به کوې، لږ دعا به کوې، انابت به ځان کې پیدا کړي، نو تا ته بیا الله هدایت چې هغه کوي. نو بعضې انسانانو زړونه الله بند کړي دي، دا په دې وجه چې په دې کې عناد دی، ضد دی، حسد دی، د حق خبرو سره ضد کوي، د هغې خلاف کوي، چلېږي، نو په دې وجه باندې الله وله هغه دماغ او زړه چې هغه بند کړي. وعلى سمعهم، او دارنګ الله رب العالمین مهر وهلی دی په غوږونو د دیو باندې. زړه د هر طرف نه ادراک کوي، نو الله په مهر ووهه دې لپاره چې بس دا عقل بند شي، ځکه زړه کې عقل دی، او غوږونه چې دي دا هم د هر طرف نه اورېدل کوي. که یو سړی ناست دی که نه شا طرف نه څوک خبرې کوي هغه هم اوري، که ښي طرف ته څوک ناست دی او خبرې کوي هغه هم اوري، ګس طرف ته مخامخ دا خبرې اورېدلی کېږي. نو الله رب العالمین د دیو په دې غوږونو باندې مهر ووهو. وجه دا ده چې دیو دا غوږ د حق دپاره نه استعمالو، په دې غوږونو باندې به حق نه اورېده، نو په دې کې الله رب العالمین له دا سزا ورکړه، ایسته دا غوږونه له الله بند کړه، مهر چې د هغې پې ووهه. وعلى سمعهم، دا ناشنا سزا ده، کله چې دا غوږونه د حق دپاره ته نه استعمالوي نو الله پې مهر به وي. ضدي عنادي انسان په غوږونه الله مهر چې لګوي، بیا په حق باندې حق اوري نه، حق خواله نه ورځي، به حق به بدې لګېږي. او ډېر انسانان په دنیا کې داسې مشکل دی، که ته ګانې بجانې ولګې نو غوږ به ورته کېږي چې یاره دا خو اوس دا ګانه لګې ده، او دارنګې ټنګ ټکور دی، په هغې ته غوږ دي. او که چېرته هسې نعتونه ورته وایې که نه، او دارنګې شعرونه ورته وایې، نو هغې ته به غوږ دی، ډېر په شوق باندې به ورته ناست. خو که ته وایې قرآن ته غوږ کېږده، یاره بس رڼۍ باندې بوج راځي. دا د زړه خرابوالی دی که نه، چې تا باندې د الله خبرې ښې نه لګېږي، د رسول الله خبرې در باندې ښې نه لګېږي، او ګانې بجانې ګناهونه دا در باندې ښه لګېږي، والعیاذ بالله. دا د هغه زړه خرابوالی دی چې کله دا خراب شي نو نور بدن هم خرابېږي، سره نور اعضام بې غلط چلېږي. نو دا غوږ د حق دپاره نه استعمالوي، زړه عقل دا هم د حق دپاره نه استعمالوي، نو غوږونه هم د حق دپاره نه استعمالوي، قرآن حدیث حق خبره دا پې نه اوري. نو د دې سره مهر ځکه ذکر کړ چې دا د هر طرف نه ادراک کوي غوږ. وعلى بصارهم غشاوة، په سترګو د دیو باندې ډېر ناشنا پردې دي، په سترګو باندې پرده راوستله. وجه دا ده چې دا ضدین عنادین دي، په دې سترګو باندې حق ته نه ګوري، د الله کائناتو ته پکې نه ګوري، د الله قدرتونو ته پې نه ګوري. مسله راولګېدې د دیو د سترګو باندې پرده راوستله،
دا د عنادونو پرده ده چې د دې سترګو ته لګېدل بس حق ورته اوس نه ښکاره کېږي نو نه حق اوري نه حق ویني او نه په حق کې سوچ کوي دا درې وړه اسباب د علم و دا ته الله واخیستله د سترګو لیدل چې دی دا په یو طرف باندې مخامخ چې تا ته څوک ناست دی ته به یې شاته چې څوک وي هغه ته نه شي لیدلی نو ځکه د دې سره مهر ذکر نه کوو د دې سره پرده ذکر کړی چې بس دې سره پرده باندې کار کېږي نو او هر چې زړه دی غوږونه دي نو هغه ما درته وویل چې ادراک د هر طرف نه کولی شي که ته ځای کې ناست چې په بل ځای کې یو سړی خبره کوي که نه او ته اینې نه هم اورې نو الله په داسې مهر ولګوو چې هر طرف نه یې بند کړه نو هغې سره یې ختم ذکر کوو د دې سترګو سره غشا او پرده ذکر کړه بې ابصار جمع د بصر د بصر کله کله د سترګو لیدلو ته ویل کېږي او کله بصر د قوت باصره ته ویل کېږي او کله بصر د سترګو ته ویل کېږي او کله بصر د بصیرت نه نو هغه به پوهې ته ویل کېږي دوه درې معناګانې دي لکه څنګه چې سمع هم دغه معنا ده سمع کله د غوږ ته وي کله سمع د اورېدلو ته وي نفس اورېدل او کله سمع په معنا د مسموع سره راځي مسموع الکلام المسموع هغه خبرې چې اورېدلې شي نو سمع اطلاق کله کله په هغې باندې کېږي غوږونه نفس اورېدل معنا مصدري او کلام مسموع په دې درې وړو باندې اطلاق د سمع کېږي غشاوتن دا پردې ته ویل کېږي خو نکرې راوړله چې دا ډېرې ناشنا پردې دي داسې پرده نه ده چې دا د څرمنې نه جوړه ده او یا د چېرته کپړې نه جوړه ده او ستا مخې ته یې راځرنده کړې ده نه غشاوتن معنا دا ده چې داسې پرده ده چې هغه ناشنا پرده ده چې د هغې د وجې نه دیو ته اوس حق نه ښکاره کېږي دا ناشنا پرده ده ظاهري پرده نه ده بلکې دې ته معنوي پرده ویلی کېږي او دې ته باطني پرده ویل کېږي چې دا الله په سترګو راوستې ده نو دې د وجې نه دې ته اوس حق نه ښکاره کېږي دا د دیو د ضد او د عناد د وجې نه والعیاذ بالله دا غټه سزا ده چې کله کله انسان خپل عقل دا د حق لپاره نه استعمالوي خپل غوږونه د حق د اورېدو لپاره نه استعمالوي قرآن پرې نه اوري حدیث پرې نه اوري حق خبره پرې نه اوري دا پرې بد لګېږي که جومات کې اواز وشي چې حق خبره کېږي دا پاڅېږي اوس یاره نه یې اورمه په سترګو باندې حق چې دی هغه نه ویني نو الله به داسې کس چې داسې عنادي دی ایسته الله رب العالمین پرې مهر ووایي او پردې پرې راولي بس تر مرګه پورې بس دا به په دقې چلېږي ضدي عنادي ګیرې سپینې شي او حق له نه راځي هلکه ګیره کې سپین ولګېدله مرګ طرف ته روان دی خو اوس هم دا حق نه اوري حق طرف ته نه راځي ولې دا د ده عناد او د ده د حق سره بغض دی نو الله له دقه سزا ورکړه چې اوس دا د تر مرګ ورځې پورې د حق لپاره استعمال نه شو والعیاذ بالله ډېره سخته سزا ده دا د دنیا سزا ده چې د عنادینو او دارنګې د ضدینو او د حسدینو کافرو سره الله رب العالمین داسې کار کوي او دارنګې کوم کسانو کوي چې د حق سره ضد او عناد کوي د هغو سره الله داسې کار کوي اسباب د علم ته الله رب العالمین به اخلي ولهم عذاب عظیم او د دې کافرانو لپاره عذاب لوی شان والا لوی شان والا عذاب والا که دا دویمه سزا ده دې ته وایي سزا اخروي د آخرت سزا الله رب العالمین تیاره کړې ده چې دا به الله ورکوي عذاب عظیم د دې کفر ښکاره دی نو عذاب به هم د دې ښکاره عذاب وي او لوی عذاب به وي ټولو خلکو ته به ښکاره کېږي چې دا پلانکی کافر دی د ده دا سزا ده هغو ته میلاویږي د دې د وجې نه د کافرانو درې صفات ذکر شو عنادي کافرانو او د هغې لپاره دوه سزاګانې او مخکې په صورت فاتحه کې دې ته اشاره شو په مغضوب علیهم کې ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره د عذاب ډېر لوی ډېر لوی شان والا عذاب به الله رب العالمین داسې خلکو له چې دغه ورکوي چې ضدي عنادي کافر وي د حق سره ضد او عناد چې دغه کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا اوس درېیمه ډله الله رب العالمین ذکر کوي دوه ډلې بیان شوې دا درېیمه ډله ده چې هغې ته وایي منافقان
او په مخکې سورۃ فاتحه کې دته اشاره شوه په ولضالین سره گمراهان چې دي د جهل د وجه نه گمراه دي او منافقان دي هلته موږ ویلو نو هغه مخکې ذکر شوه په ضالین سره نو دلته اوس د هغې بیان چې هغه کوي نو اول د متقینو او د اهل القرآن ذکر وشو بیا د عنادیانو کافرانو نو اوس درېیمه ډله چې هغې ته منافقان وي اوس الله رب العالمین د هغې تذکره چې هغه موږ ته کوي منافقان چې وو نو دا په مکه کې مګو مکه کې خو په مکه کې منافقان شکی موجود وو شکی منافقان څه وي شکی وو چېرې دا به حق او دا به حق مؤمنانو ته به ویل تاسو په حق یاستئ د کافرانو خبره چې وره هغو ته ویل تاسو په حق باندې تمیز یې نشو کولی او په شک کې پراته وو چې دا اوس موږ د چا خبره ومنو او چا خبرې ته هغه تسلیم وکړو او د چا خبرې ته ښه چې د هغه ووو بلکې هر یو ته به ویل چې تم ښه وې او تم ښه وې لکه د سړي په زړه کې کله یو خبر باندې یقین نه شک کېږي که نه نو چې څوک ته خبر وکړي نو هغه ته وایي تم ښه وې او دی بل ته وایي تم ښه وې داسې بینابین شانتې خلک دي بینابینه نو دا په مکې کې موجود و لږ لږ شانتې خلک وو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت وکړو او خاص کر واقعه د بدر بیا راغلله او غلبه د اسلام شروع شوه او په بدر کې کافرانو ډېر غټ شکست وخوړلو نو په دغه وخت کې بیا منافقان مدینه کې پیدا شو مدینې په غیر چې او پیر علاقو کې او په نږدې مدینه کې بیا منافقان چې هغه پیدا شو منافقان هم دوه درې قسم باندې دي یو منافق شکی دی دا کافری چې په زړه کې یقین نه وي په زړه کې تصدیق نه وي او په زړه کې شک وي شک په زړه کې تردد وي او یقین د الله او د رسول په خبرو باندې نه نو دا کافر دی اسمانه چې دا مسلمان دی په خپل لا اله الا الله وی ولې ځکه چې د په دې کلمه باندې یقین نشته دی د دې تصدیق په ځل کې شریعه نشته دی د الله د توحید تصدیق او ایمان دا په ځل کې نه لري اسی په خپل باندې چې هغه وی په لکه کې شک دی نو چې کله په لکه کې شک او یقین نه وي تصدیق نه وي نو دا مسلمان نه وي دویم هغه ته وی منافق اعتقادي منافق اعتقادي هغه ته وی هغه دا دی چې په زړه کې کفر دی په زړه کې انکار دی لیکن په خله باندې کلمه چې هغه وایي هغه مخکې خو شک وي په زړه کې او دلته په زړه کې اوس دا انکار کوي چې دا قرآن نه منم د الله توحید نه منم دا رسول دا صحیح رسول نه دی دا نه منم په زړه کې انکار دی خو په خله باندې بس وایي چې لا اله الا الله وایي او د مسلمانانو سره په بعض عملونو عباداتو تم یو ځای کېږي کله کله معزله جمع لمزي کله پیسې هم لګي جهادونو تمزي خو په زړه کې کفر پروت دی زړه کې انکار دی نو دې ته وایي منافق اعتقادي نو دا دواړه به همیشه په اور کې دا د کافرانو قسمونه دي والعیاذ بالله ځکه چې په زړه کې انکار کوي یا په زړه کې شک وي یقین نه وي نو دا مسلمان نشي کېدی دریم قسم منافق چې نو هغې ته منافق عملي وي هغه دا ده چې زړه کې انکار نه کوي زړه کې الله او رسول مني چې کوم ایمانیات دي هغه مني په خولې باندې اقرار چې هغه هم کوي په خولې باندې اقرار هم کوي خو لیکن دومره دا چې په بعض وخت کې هغه عمل د منافقانو چې هغه پکې وي عملونه د دې د منافقانو په شان وي نو دې ته وي منافق عملي یا د کافرانو یو عادت یو خو پکې راشي نو دې ته وی منافق عملی به نو دا به مسلمان له دې ته کافر نشي ویل خو دې ته فاسق مسلمان او توي منافق مسلمان او توي مسلمان دې ځکه ځکه الله او رسول مني په خپل باندې اقرار هم کوي منځونه عبادت هم کوي د الله بندګي هم کوي خو یو عمل پکې د کافرانو موجود شوی دی یو عمل پکې د فاسقانو موجود دی نو دې د وجنه دې ته به عملی منافق شي دا غوي د کروسه په آیاتونو کې وسرازي چې د عمل د منافقانو کوم شي نه دي دا نشته نقطه ده چې د منافقانو تذکره چې الله دلته کوي نو دې کې د منافقانو تقریبا 15 یا 14 قباحتونه ذکر کوي 15 یا 14 قباحتونه بد صفات هغه الله رب العالمین ول ذکر کوي دا ولی د منافقانو د مؤمنانو او د متقینو 15 یا 14 ذکر کړو د کافرانو عنادینو 3 صفات ذکر کړو او د دې منافقانو 15 راوړي او به روسه مثالونه هم ذکر کوي
د دې وجه وې دا ده چې دې لپاره د دې یو څو وجې دي. یو وجه دا ده چې دا منافقان د خلکو ته راښکاره شي، ځکه منافقانو ځان یې پټ کړي کنه د اسلام او د دین صادر خو په هغو باندې خور دی، څوک یې پېژني نه. نو الله وی ګوره وپېژنه منافق علامت دا ده دا ده دا ده دا ده دا 15 صفات باندې به ته منافقان پېژنې شي. نو د منافقانو د ښکاره کولو لپاره او د هغې د پېژندلو لپاره الله رب العالمین د دې صفات ډېر ذکر کړو او د دې تفصیل یې لږ ډېر وکړو. دویمه وجه دا د دې لپاره چې مؤمنان د دې منافقانو د صفاتو نه ځان وساتي. لکه ته به ځان ته مؤمن وې، زه به ځان ته مؤمن ویم، په منځ کې به ما کې دا صفات وي او زه به منافق حسابېږم د الله په دربار کې، والعیاذ بالله د الله په نسبت باندې به زه منافق یم. نو دې د وجه نه الله رب العالمین صفات ډېر ذکر کړو دې لپاره چې مؤمنان د هغې نه ځان وساتي، د پاره د یېرولو د مؤمنانو چې مؤمنانو تاسو ګوره ویرېږئ دا صفاتونه د منافقانو دي. نو منافقان په دې باندې وپېژنئ او دارنګې تاسو د دې صفاتو نه ځان هم وساتئ، د پاره د یېرولو د مؤمنانو چې مؤمنان د دې صفاتونو نه ځان چې هغه وساتي او مؤمنانو کې دا صفات چېرته رانشي. نو منافقان به په دې پېژندل کېږي او مؤمنان به د دې صفاتو نه ځان چې هغه ساتي. نو ځکه الله رب العالمین د دې صفاتونو چې هغه ډېر راوړو په نسبت د هغه مخکنو دوو ډلو باندې. بیا د منافقان چې کوم شکی منافقان او دارنګې اعتقادي منافقان د دوی اسلام ته ضرر ډېر دی. وجه دا ده چې په ظاهره کې ځان ته مسلمانان وي او په منځ کې هغه د کافرو ملګري او د کافرو دپاره کار کوي، نو د دې ضرر اسلام ته او ایمان ته ډېر زیات وي. مؤمنان د داسې خلکو نه ډېر تنګېږي. نو دې د وجې نه الله رب العالمین داسې منافقانو له ډېره سخته سزا ورکوي. منافقان خلکو په باره کې الله فرمایي فی الدرک الاسفل من النار، دا به د اور په هغه لاندې طبقه کې پراته وي. وجه دا ده چې د دې ضرر مسلمانانو ته او اسلام ته د کافرو نه هم ډېر دی. کافرانو خو ښکاره کافر دي، انګریزان یهود نصارا ټول یې پېژني، لیکن چې دا د اسلام جامې په ځان اچول او په منځ کې د کافرو لپاره کار کوي او د کافرانو صفتونه پکې دي منځ کې او اسلام ختموي او مسلمانان ختموي او مسلمانان بدناموي او اسلام بدناموي، نو د دې ضرر ډېر دی. نو دې د وجې نه الله رب العالمین دې له سزا هم ډېره سخته ورکوي. لاندې طبقه د اور کې به منافقان دغسې منافقان به الله په هغې کې وراچي. دې د وجې نه منافقت نه او د هغې د صفاتو نه ځان ساتل موږ ته پکار دی. دلته الله رب العالمین د هغې صفات بیانوي 15 سورت توبه کې الله رب العالمین تقریبا اویا یا د دې نه زیات د اویو نه زیات صفات الله رب العالمین بد صفات د منافقانو هلته الله ذکر کړي سورت توبه کې، او دارنګې نورو سورتونو کې سورت محمد کې او دارنګې سورت احزاب کې منافقانو صفتونه الله رب العالمین چې هغه ذکر کړي دې لپاره چې مؤمنان یې وپېژني په دې صفاتو باندې او د دې صفاتو نه ځان چې هغه وساتي او دارنګې د منافقانو نه ځان وساتي. منافقت ډېر بد مرض دی. نبی صلی الله علیه وسلم خپله د منافقت نه پناهي غوښتله، سره د نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که منافقت نه شو کېدلی، هغه خو امکان نه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د هغه په بدن کې د منافقانو صفت راشي. لیکن موږ او تاسو ته تعلیم راکوي چې د منافقت نه پناهي غواړئ. ته به ځان ته مؤمن وې، ځان ته به مسلمان وې، منځ کې به منافق یې. اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یا الله زه پناهي غواړم په تا پورې د شقاق بدبختۍ نه چې بدبخته نشم، والنفاق یا الله د منافقت نه پناهي په تا پورې غواړم چې منافق نشم چېرته، وسوء الاخلاق یا الله د بد اخلاقۍ نه مې بچ کړي چې چېرته بد اخلاقه نشم. ځکه دا درې ډېر ناکاره مرضونه دي: بدبختي، منافقت او بد اخلاقي. دا انسان ورته رسوي بد اخلاقي او منافقت. نو دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه پناهي چې راغوښتله. او تاسو وګورئ صحابو ته هغې به په ځان باندې د منافقت نه وېرېدله. حنظله رضی الله عنه په باره کې راغلي دي چې هغه یوه ورځ باندې ډېر زیات پریشانه و او دا خبره یې وکړله ابوبکر رضی الله عنه ته غالبا دا خبره وکړه یا بل صحابي ته وکړله چې نافقه حنظله، زه خو منافق شوی یم، حنظله منافق شوی دی. نو ابوبکر رضی الله عنه یا بل کوم صحابي د هغه ته تپوس وکړه چې ولې منافق شوی، څه چل دی؟ او پریشان و په دې خبره باندې چې زه منافق شوی یم. هغې وویلې چې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې موږ ناست یو، هغه قرآن بیانوي، حدیث بیانوي،
نو زمونږ دا زړونه داسې که نه چې ډېر برابري په زړه برابري او دارنګې په زړه کې چې کوم صفات یې هغه برابري او ګویا کې جنت په دې خپلو سترګو باندې اینو د جنت خبرې اورو د اور خبرې موږ باندې ډېر یو ناشنا قسم اثر یې زموږ په بدن باندې زموږ په زړه باندې زموږ په دماغو باندې خو چې نبي صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاڅېږو او خپلې ښځو به څو خاله ورې شو او دارنګې ځمکو ته وځو زمینداري کوو یا څه کاروبار کوو نو زموږ په زړه کې چې کوم هغه رڼا وه کوم هغه اطمینان و کوم هغه نورانیت و چې د رسول الله په مجلس کې هغه رانه ختم شي ایسته نو موږ د هغه په مجلس کې یو شانتي او د هغه د مجلس نه چې پاڅېږو بیا بل شانتي و دقې ته منافقت وایي نو اصول ایمان والا خلک دي د صحابو ته تاسو وګوره دا یقیني جنتین خلک دي نو ځان باندې فتوا لګي لکه موږ او تاسو کې به څوک ځان ته داسې وایي چې زه منافق یم او هغه وایي چې زه منافق شوی یم په څه وجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې زموږ یو قسم اثر او د هغه د مجلس نه چې پاڅېږو نو هغه رڼا هغه هم په زړونو کې نه وي هغه اثر هم په زړه کې چې د هغه نه وي چې کوم د هغه په مجلس کې و نو د هغه په مجلس کې یو قسم حالت کې د هغه د مجلس نه چې پاڅېږو نو حالت هم بدل شي نو دغې ته منافق وایي نو په دې کې دغه ابوبکر رضی الله عنه او یو سره دا بل صحابي دی نو دا خپش پر باندې وفرمایل چې دا خو دغه صفت په منګه کې دی نو دغه صفت کو په منګه کې دی نو چې لاو شو نبی صلی الله علیه وسلم نو داغه ته پوښتنه کوي چې رسول الله دا خو منګه به منافقانو کې چې حسابي کې څنګه وی حنزله رضی الله او غالبا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا دواړه راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایله پریشان دي دواړه چې ستا په مجلس کې زموږ باندې یو قسم اثر چې پاڅېږو بل قسم وي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تسلی ورکړه چې نه تاسو منافقان نه یې منافقان تاسو نه یې که چېرته هغه حالت چې زما په مجلس کې ستاسو باندې دی او په دغه زړه کې ستاسو دغه رڼا او دغه حالت چې زما د مجلس نه پاڅېږي او ښځو بچو خاله ورشي او دارنګې دنیا کارو دغه حالت باقي پاتې شي نو رسول الله فرمایي ملائک به راځي به تاسو سره لاسونه میلاوي ملائک به راځي او تاسو سره به لاسونه میلاوي تاسو به داسې ایمان والا خلک یې وې لیکن ای حنزله چې یو ساعت کې ستا ایماني حالت دې برابر و په زړه کې دې رڼا وه او د هغې نه بې اخوا شوي او هغه حالتو کې لږ کمی راغی لږ معمولي غوندې کې کمی په هغې کې راغی په زړه کې لږ خړوالی پیدا شي هغه نورانیت لږ راکم شو نو په دې باندې ته نه منافق کېږي دا ډېر ناشنا تسلي له ورکړله چې خیر دی دا زړه کله اوړي راوړي قلب زړه دی کله اوړي راوړي نو دې د وجې نه کله په هغې کې رڼا ډېره مضبوطه وي کله په هغې کې انابت ډېر وي کله په زړه کې کستا خیلي بعض وخت کې به د زړه کې غمجن وي سړی آخرت ته یېرېږي قبر را یادوي جاړي آخرت را یادوي جاړي او مرګو ته به سم په دې سر باندې ولاړی نو په دې زړه حالت ډېر بدل وي او بلې جړاو ورځي او کله ناکله به د مجلس کې ناست یا د ښځې سره ناست یا د بچو سره ناست یا د په دکان کې د ملګرو سره ناست هغه حالت یې بدلي بس به خاندي را خاندي او خبرې هم کوي او بل آخرت ته فکر هم نه وي نو دا مطلب نه دی چې دا منافق دی نه دا حالت خو په هر انسان راځي دا زړه دی اوړي راوړي خو چې ستا په یو حالت کې الله ته توجه نه تله آخرت ته دې توجه نه تلله نو بیا په ځان باندې ویرېږه او چې کله کله د زړه توجه الله ته راتلله او دارنګې آخرت ته راتله او اعمالو سره یې شوق راته او زړه کې د الله او د رسول محبت و نو ته بیا مؤمن منافق نه یې امام بخاري رحمه الله په کتاب الایمان کې ویلي دي ابن ابي مليكه رحمه الله دا تابعی دی دغه قول ذکر کړی دی چې هغه وی چې ډیر کسان یا ډیر صحابه چې هغه ما مندکلی تقریبا د 150 یا 150 صحابه ما مندکلی دي یا د دې نه زیات چې هغه په خپل ځان باندې د منافقت نه ایریدل دا خبره وسه سوچ ده چې 150 صحابه ما مندکلی دي او یا د دې نه زیات صحابه ما مندلي چې په ځان باندې د منافقت نه ایریدل چې دا څه نه چې موږ منافقان یو اوس په دې زمانه کې موږ او تاسو په ځان باندې نه یریږو سو والله چې ډېره یره پکاره ده چې موږ به ځان ته مؤمنان وي او د څونه ګناهونو کوم حالت موږ په دې کورونو کې په بازار کې د معاشره کې دي دې د وجه نه سړول هم دا یره پکار ده او ښځو هم دا یره پکار ده چې داسې نه چې ځان ته مؤمنان وي او منځ کې موږ منافقان چېرته نه یو صحابه هغه وخت کې ایرېدله نو موږ له خو ډېره یره پکار ده په 14 او 15 صدۍ کې موږ راغلي دارنګه حسن بصری رحمه الله ویلي دي ډېره ناشنا خبره کله چې څوک د منافقت نه ایریږي دا مؤمن دی او چې څوک د منافقت نه نه ایریږي نو بس دا منافق دی دا ډېر ناشنا خبره کله حسن بصری رحمه الله چې د منافقت نه ایریدل کنه بس ته پوه شې چې ته مؤمن ځکه د منافقت نه ایریږي
او که پروا دې نه کوله منافقت نه یریدل او بس ځان ته د جنت ټیکدار وي چې بس چې موږ شو جنت نه ځای دی او چې هر څه کومه لکه بعضې انسانانو مزاج داسې چې صرف 2 رکعته مونځ وکړي بس 2 وایي چې بس زه جنتي یم او بس خپلو ګناهونو باندې نظر نه ساتي او د الله یېرې د زړه نه چې دغه وځي نو چې د منافقت نه کله نه یریدي نو ته به منافق یې او که د منافقت نه یریدلې نو ته مؤمن یې او مخکې مې هغه دعا درته وویله چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه پناهي وغوښتله د منافقت نه اللهم نعوذک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق په حدیثو کې د منافقانو ډېر صفتونه راغلي دي او دلته الله رب العالمین ذکر کوي یو حدیث رایات شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث د منافق سړي 3 علامې دي مشهورې 3 علامې دي په دې یو حدیث کې او په دې یو مجلس کې رسول الله ذکر کړي په دې به منافق پیژني اول اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دا به دروغ وي دا د منافق سړي او منافقه ښځه به په دې معلومیږي چې کله خبره کوي دروغ وایي کله ناکله دروغ د یو مؤمن نه ویل کېږي کله ناکله یا غیر اختیاري طریقه باندې ویل شي یا په ټوکه کې دروغ ویل شي هغه هم ګناه ده خو دا ته کله کله کېږي ژر به الله ته به رجوع کوي او معافي به غواړي په ټوکه کې دروغ ووایي په ګپ شپ کې ته دروغ ویلی شي یا کله ناکله په خبره کې ته دروغ وویلی شي په دا مؤمنانو باندې دا حالت راځي خو ژر به الله ته رجوع کوي او توبه به وباسي او استغفار به وي لیکن د منافق سړي او د ښځې علامه دا ده چې کله هم خبرې کوي بس دروغ به وایي که دوکان کې یو شی اخلي که خرڅوي که ګاهک له راځي که د ښځې بچو سره خبره کوي که ګاونډیانو سره خبره کوي که جومات ته لاړ چې چا ته خبره کوي بس دروغ به ورته وایي دروغ باندې عادتي نو دا عادتي د دروغو د دا منافق دی په موبایل باندې هم دروغ وایي تاسو ته پته ده چې موبایل په کور کې به ناست وي زه بازار کې یم په بازار کې به وي زه کور کې یم دارنګه لکه کوم ځای کې بس لکه پلانکي ځای کې د چرګانو چوک سره روان یم په منځ کې دا به چېرته په اشناغرۍ کې وي او یا به چېرته چارترې اډې سره یا به بل کوم ځای کې وي بل ځای یادوي دغه د منافق سړي علامه ده ولې دروغ ورته وایي صفا خبره ورته وکړه دا دروغ مه وایه چې یو ځل دې نن دروغ ویلې بله ورځ بیا دروغ بس هېڅ سړي کې د منافقانو هغه صفت چې راغلی شي اذا حدث کذب دا خبرې زده کوئ ګوره دې باندې سړی منافق کېږي چې کله په دا خبره په سړي کې راشي چې همیشه دپاره خبره کوي نو دروغ پکې وایي دوی و اذا وعده اخلفه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې منافق سړی څه وعده وکړي نو د هغې خلاف کوي هلکه زه به تعالی پلانکې شی در کوم بیا چې ورشي بیا هغه نه در کوي پلانکې ځای کې به پلانکې ځای له به زه درځمه فلانکې یو ضرورت دی حاجت دی ستا زه سره وعده کوم زه به له دا پوره کومه نو کله چې هغه وعده وکړي نو د وعدې خلاف همیشه دپاره کوي و اذا وعده اخلفه د مؤمن سړي نه زنانه هم کله د وعدې خلاف کله وشي لیکن سم داسې هغه رجوع الله ته کوي لیکن منافق سړی چې او زنانه هغه همیشه دپاره وعده او د هغې خلاف یاره ما له پلانکې کار وکړه زه به داسې انعام تعالی درکړمه او دارنګې دا که ما له دې دوایي راکړه د دوایي سره ټیک شومه که نه نو زه به تاله داسې انعام چې هغه درکړمه او که ما له دې پلانکې ضرورت پوره کړو نو زه به ستا لپاره داسې منډه ووامه وعده وکړي بس په دې کې د بل نه فایده والي بیا د هغه وعدې پابندي ورسره نه کوي دا څونه دا صفت په سړو زنانو کې څونه ډېر دی نه چې وعده دې وکړه بیا به د هغې خلاف نه کوي که ودې کړو منافقانو کې به حساب وي درېیم وإذ ائتوا من خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سره ته امانت کېږي یو شی سره امانت کېښودلی شي نو دا به په هغې کې خیانت کوي تو سره یو پیسې سره امانت کېږي چې دا پیسې تا سره امانت دي چا ته به میان نه وی دا زما تا سره امانت دی او دا منافق سړی به بس یو ته ووایي لکه د فلانکي ماله 1 لک روپۍ راکړي دي فلانکي ماله 10 روپۍ راکړي دي یو ته وایه بل ته وایه او دارنګې کپړې سره امانت کېږي پیزارو سره امانت کېږي بس کپړې راواخلي وایي چې بڼه بس یو ځل دغه اغوستو باندې خو دا نه خرابېږي نه چې تا ته هغه اجازت نه دی کړی دا د هغه امانت دی نو له کپړه اغوستلی شي نو له چپړه خپو کولی شي او نو له موبایل لا اخیستلی شي چې تا سره امانت یې کړی او تا ته اجازت نه کړی چې ته دا زما موبایل استعمال کړه نه شي استعمالولی کتاب له سره امانت کېښودلی چې دا به نه استعمال هغه به نه شي استعمالولی که دا ته کوي په کوم شی درکړه په هغې کې خیانت کوي دا د منافقانو علامه ده نو دارنګې زما ورونو کله کله داسې چې یو خبره سره امانت کېږي هلکه زه دا خبره تا ته کومه پټه خبره ده زمونږ د کور خبره ده د یو راز خبره ده ما تا ته وکړه ته به چا ته نه کوي هغه سړی راولګېږي او دارنګې په زنانو کې دا عادت به ډېري هغې بلې ته وایي چې خورې دا پلانکي راته داسې یو خبره کړې ده یا پلانکي ښځې راته کړې ده تا ته ویم خو که ته به هم چا ته نه وې هغه ښځه چې دی نو بعضې داسې چې هغې بس د خولې هغه بواسط لري هغه بلې ته ځي هغې ته وایي چې تا ته خبره کومه ته به چا ته نه وې هر یو بلې ته وایي تر دې پورې چې
هفته نیمه به نه تېره شوې دا خبره به په ټول کلي کې او په ټوله معاشره او په چمګاول کې به ټول خلک به د هغې نه خبرې کله چې دا سړی خبر شي د دې نه دا ډېر پریشانه شي مؤمن سره ډېر غمجن شي په دې باندې چې لکه تا ته خو ما دا پټه خبره کړې وه تا ولې دا زما راز افشا کړ او زما راز د خلکو ته ښکاره کړ دا د منافقانو علامه ده چې تو سره یو شی امانت کېږي هغې کې خیانت کړي او که یو شی وي که یو خبره وي نو هغې کې خیانت کوي خلکو ته هغه ښکاره کوي خلکو ته د هغې یال وي نو دغې ته وي منافق سړی یا منافقه زنانه او حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم یو بل خبر هم کړې ده چې واذا خاصم فجر بل صفت بیان کړی کله چې جګړه کوي نو دا فسق فجور او کنځلې په هغې کې کوي نو دا د منافقانو علامه ده چې کله د چا سره جنګ جګړه راشي نو کنځلې به کوي بعضې انسان یې کله هغه به د کنځلو باندې فخر کوي هلکه وایي د پلانکې سړی مړي مو زه د قبر نه راوباسم کنځلې کومه په دې فخر کوي دا منافق دی چې کله هم د چا سره جګړه شي نو بس د خور کنځلې او د مور او د نیو د نیکه کنځلې او دارنګې پیغورونه ورکول دا د منافقانو علامه ده مسلمان مؤمن له ته پیغور ورکوې په یو بد کار باندې په یو غلط عمل باندې چې د هغې نه توبه ایستلې ده اوس هغه کار نه کوي خو یو ځای کې تا په ګناه لیدلی دی ته اوس په هغې باندې پیغورونه وله ورکوي او بار بار په مجلس کې شرمې نو دا د منافقانو علامه ده کنځل دا د هغو علامه شوله د دې د وجې نه موږ او تاسو به د دې نه ځان ساتو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په فنایي غوښتله د منافقانو د صفاتو نه اللهم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اوس په دې اول آیت کې د دیو یو صفت چې د هغې راوړی دی هغه دا دی چې د منافقانو د خلو او د زړه د دیو دې کې موافقت چې د هغه نه وي د خولې خبره او د زړه خبره سره یو نه وي بعض علما وی دا د منافق تعریف دی منافق به ته څه پېژنې منافق به موږ او تاسو به دې پېژنو چې په خوله یو څه په زړه بل څه دا اشنا خبره ده الله موږ د دې صفاتو نه وساتي په زړه باندې یو څه زه تا ته درنږدې شمه تا ته وایم ته ښه سړی یې ستا صفتونه هم کوم او دارنګې ستا احترام او ادب هم کوم خو چې تا نه جدا شمه بیا وایم چې دا داسې غلط سړی دی او داسې دی او په نور ځایونو کې بیا شرموم او غیبتونه له کومه په ظاهره کې تا ته ځان دوست ښکاره کومه په منځ کې زه ستا سره دښمني کومه په غایبه کې نو دقې ته منافق وي په زړه یو څه وي او په خوله باندې بل څه وي دا منافقان به راغلو د صحابو سره چې به میلاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو موږ خو ایمان راوړی دی موږ الله منو ورځ آخرت منو موږ مؤمنان یو لیکن کله چې به د هغې د مجلس نه لاړله لکه وروسته راځي آیت کې نو بیا به کفر چې د هغه کوو صحابو پسې به بد رد چې د هغه ویل نبي صلی الله پسې به بد رد چې د هغه ویل نو الله فرمایي دا مؤمنان نه دي هسې په خولې باندې وایي خو په زړه کې مؤمنان نه دي نو په زړه باندې یو څه وي په خوله باندې بل څه وي نو دا مؤمن نشي کېدی دا منافق یو حدیث کې ما کتلو نبي صلی الله علیه وسلم روایت دی چې کوم انسان منافق او د یو سره په یو مخ ملاویږي او د بل سره په بل مخ ملاویږي ذل وجهین ورته وي نو قیامت په ورځ باندې به الله راولي او الله رب العالمین بدله جبه دا د اور ورکي د اور جبه به وي ځکه په دې جبه باندې مسلمانانو له ډېر ضررونه او ټکونه ورکړي نو الله به جبه ور تا له درشي تا ته وي ته ښه سړی ستا مرګرتوب کوي علاقه کې تا سره چې څوک مخالف دی او ستا په مقابل کې ولاړ دی هغه له چې ورشي هغه ته به وي ته ښه سړی هغه منافق دی او هغه داسې دی او هغه ستا په خلاف باندې داسې کوي او داسې کوي هغسې کوي صرف دا تودول به کوي دواړه به سره نوره مران کړي منافقت شیطانت چې د هغه به کوي نو دا ذلوجهین د دو مخونو والا دی د یو ډلې سره د په یو مخ ملاویږي او د بلې ډلې سره په بل مخ ملاویږي د یو کس سره په یو مخ او بل سره قیامت کې به الله د جبه ور چې دا به الله ورکړي څومره سخته خبره ده ته وګوره نن سبا خلک دې ته سیاست وي چې هوښیار وي او شیطانان ته رضالت دې کوو که نه او دو مسلمانانو په منځ کې د ورانه راوستله او د یو سره هم ته ملاوېدلې چې بس ته ښه سړی او د بل سره ملاوېدلې او په منځ کې د دواړو دښمني کوي نو دې ته خلک سیاست وي او دې ته خلک هوښیارتوب وي او دې ته خلک عقل وي سره دې نه چې دا منافقت دی هو من الناس من یقول بعض انسانانو نه هغه څوک دی یقولو چې وایي په ژبه باندې آمنا بالله وبالیوم الآخر ایمان راوړی دی موږ په الله باندې او په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین الله فرمایي حال لري چې نه دي مؤمنان په زړونو کې د مؤمنان نه دي او صرف په خوله باندې چې هغوی موږ ایمان راوړی دی
په دې باندې ظاهر کې اشکال مو لا اشکال جواب وشو چې دی وی موږ ایمان راوړل په الله باندې په ورځ رسنۍ باندې نو په دې کو سره مؤمن کیږي کنه او الله فرمایي وما هم بمؤمنین نو جواب دا دی چې وما هم بمؤمنین معنا په حقیقت کې دلته نفي د ایمان هغه په حقیقت او په نفس الامر کې مراد نه دي مؤمنان په حقیقت کې او په نفس الامر کې یا نه دي مؤمنان په زړونو کې په خلی باندې ایمان کوي خو دې ایمان مؤمنان په زړونو کې نه دي او دارنګه دې په ظاهر کې ایمان راوړل دي لیکن په حقیقت کې دې مؤمنان نه دي یا ایمان راوړل د خلکو په نسبت باندې په ظاهر کې لیکن وما هم بمؤمنین عند الله د الله په نسبت مؤمنان نه دي نو اشکال ختم شي به سوال دا دی چې کله دیو ایمان راوړی په الله باندې په ورځ آخرت باندې نو په دې دوه شیانو باندې خو انسان مؤمن کېږي نه یو سړی وایي زه الله منم او آخرت منم دا خو نور ډېر شي نه ایمانیات نور هم دي پیغمبران منل د الله کتابونه منل ورځ د آخرت چې هغه منل ملایکو باندې ایمان راوړل په تقدیر د خیر او د شر باندې ایمان راوړل دا څونه ایمانیات دي نو هغه چې سړی نه مني او صرف دا وایي چې ما ایمان راوړل په الله په ورځ نو په دې خو سړی مؤمن نه شي کېدلی نو څنګه دا دوه شیانې منافقانو ذکر کړو د خپل ایمان د پاره دا دوه شیانې ولې ذکر کړو جواب دا دی چې دلته ذکر دا دوه ذکر کړي چې د الله رب العالمین چې دا مبدا د ایمانیاتو ده او ورځ د آخرت چې دا انتها د ایمانیاتو ده نو په دې په منځ کې چې څونه ایمانیات نور دي او مومن به شي دي هغه په دې کې خپل راګیر شو الله اول دی زمون خالق مالک رازق اول به ایمان په الله راوړو نو د دې وروسته به ملائک دی او پیغمبران دی او کتابونه دی او تقدیر د خیر او شر په دې به ایمان راوړي دا منځنی شو نو اخر به چې د ایمان په ورځ د آخرت باندې دی نو دلته مبدا د ایمان او منتها د ایمان ذکر شوی دا مبدا او انتها نو دې د وجه په منځ کې چې څومره نور دي ایمانیات هغه کې راګیر دي خلق وای کنه وای ما اول او اخر ذکر کوم مېز کې چې سړي هغه کې راګیر شو بلا نو دلته اول او اخر ذکر کوم مېز کې هغه نور راګیر شو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون په دې آیت کې الله رب العالمین دو صفاتونه د منافقانو نور راوړي یو صفت دا دی چې دې دوکه کوي دوکي والا دي منافقان او دویم صفت چې هغه دا دی چې دې شعور نه لري پوهه چې هغه نه لري نفي د شعور یې کله الله رب العالمین د دې ولا نو دا دو صفتونه د منافقانو نور شو د الله سره دوکه کوي او دارنګي د ایمان والو سره دوکه چې راغی کوي د الله رب العالمین سره خو دوکه نه کیږي یخادعون الله اوله معنا وکنه به پویږي ته یخادعون الله دوکه کوي دا منافقان د الله رب العالمین سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړل وما يخدعون الا انفسهم دوکه نه کوي دوی مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دې نه پوهیږي په خپل دوکه باندې یخادعون الله دې دوکه کوي د الله سره خدع چې نو دا اصل کې پټوالی ته وی خدع یخدع خدعا په معنا د پټوالی سره راځي یو او دویم په معنا د فساد سره راځي دای معنا لغوي د فساد ته وی خدع دلته معنا دا ده چې خداع اصل کې دی ته وی په شرع کې چې سړی په ظاهر کې یو کار کوي او مراد بل شی وي علماء دې ته مخادعه دوکه دې ته وی خداع دې ته وی پښتو کې موږ تاسو ته دوکه وو چې په ظاهر کې یو کار کوي او مقصد دغه کار نه مقصد چې نه هغه بل شی وي لکه ما ظاهر کې اوسره منځ کې ذکر کې تلاوت کې ظاهر خدا موږ ته ګورو چې دا کوي خو مقصد دا ذکر تلاوت او منځ نه دی مقصد چې هغه د دنیا حاصلول چې بده باندې پیسې پیدا کی مقصد دا دی چې خلق زما صفاتونه وکي مقصد دا دی چې په خلکو کې زما مشهور شمه چې پلان کې صاحب دا په موږ باندې ولاړ له په تلاوت ته ناس دی او پلان کې نیک عمل کوي نو ګره ظاهر کې د اراده د الله کړي د خلکو ځان دسي کوي او په منځ کې د اراده د غیر کړي لا چې هغه د دنیا مفادات دي د دنیا مال دی د دنیا عزت او شهرت او ریا ده دغه اراده کړي دا نو په ظاهر کې یو شی او په د په نیت او په اراده کې مراد بل شی وي نو دې ته وی خداع دوکه کوله
نو دا منافقان چې هغه دغه څه کوي طالب خپل راشي کنه مؤمنان لبري شي ته دې سره دوکه چې هغه کوي او ته وې زستا مرګره ما او ستاره پر زده څه خیر خوای ما او زدا چې موضوع هغه سیما او سره دې نه چې سره کې دغه به نه خیر خوای پس دې کې او تاسو سره مرګته او نه تاسو سره محبتي پس دې کې هغه څه نه نو دا د ایمان ولا سره کې مؤمنان خو څه دوکه شي کړه مؤمنان سادهګانی حدیث معلومیږي چې مؤمن سره مؤمن زنانه د سادهګانی د دنیا په چلونو په شیطانتونو رضالتونو باندې ډېر نه پیږي هغه نو دا منافقان په هغه باندې چلونه کوي اړې راړې والذین آمنوا د سوال لري چې کله خطا فساد ته وي او دارنګ پټوانه ته وي نو د الله رب العالمین سره دوکه خو نه کیږي چې ته په ظاهر کې یو څه او په ځل کې او په اراده کې بل څه نو مؤمن سره خو دوکه وکي لیکن د الله سره خو دوکه نه کیږي ولې د الله نه یو شی پټیږي نو دا هغه سره دوکه څه مطلب نو داغه جواب مفسرین بعضی کې یخادعون انت و مصاب حسب د یخادعون رسول الله دې دوکه کوي د الله د رسول سره دوکه کوي او دوی قول دا چې نه د الله سره دوکه کوي په دې معنا باندې چې د دیو ګمان دا چې الله رب العالمین په موږ باندې نه پیږي د الله سره د کار کوي د یو سره چې د چا سره دوکه کوي چې الله رب العالمین موږ چې کوم حرکات سکنات کوو کوم کارونه کوو یا پټي خبرې کوو جرګي کوو په دې باندې الله نه پیږي دا د دې په څیر کې چې په دې باندې موږ باندې الله پوی نه دی ازمو په حالات باندې پوی نه دی نو د الله سره د کار کوي گویا کې تبوي چې کړه دا الله له دوکه ور کوي منافقت شیطانت چې هغه کوي او وی چې موږ ایمان راوړی دی نو موږ له الله رب العالمین جنت راکړي او موږ له چې ایمان کې مې پیډي دی هغه موږ ته ملاويږي په منځ کې دا د الله سره دوکه کوي او الله د دې په دوکه باندې پوی دی دا غنوي چې الله له دوکه ور کومه پسله کې مې ایمان نشته دی پسله کې مې منافقت شیطانت دی او په ظاهر کې زه ایمان ښکارا کوم او په ظاهر کې راغته ځان خیرخواه ښکارا کوم نو الله به په ما باندې نه پیږي نو ته به وایې چې کنه د الله سره دا دوکه کوي او د الله سره دوکه نه کیږي دا د دیو ګمان دسې دی ځکه بعضې مفسرینو یخادعون الله بزعمهم دې دوکه د الله سره کوي په خپل ګمان باندې دا د دیو ګمان دی چې موږ د الله سره دوکه کوو کې نه په نفس الامر او په حقیقت کې د الله سره دوکه نه کیږي دارنګه ایمان والا سره دوکه چې دغه کوي ایمان والا سره د ایمان والا سره دوکه په ډېر قسمونو باندې دی یو دا په دروغ قسمونه وته کوي منافقان سړي زنانه چې کله په دروغ باندې به قسم کوي یو کار به وران وکي ستا خلاف به وکي او دارنګه تاسو به یو کوی وکني او هغه کې به ورغورځي چې ته خبر شي الکه ولې د کار کوي په دروغ قسمونه به شروع شي ایسته مؤمنان دوکه کوي په دروغ باندې قسمونه د دې نه سخت حدیث کې من راغله چې سړی په دروغ باندې قسم شي راغی کوي الحلف الكاذب دا د منافقانو غټ علامه نو د مؤمنانو خلکو سره دغه دوکه شي راغی کوي درګه مؤمنانو ته دروغ وایي مؤمنانو ته دروغ خبرې شي راغی کوي او دارنګه هغه ته په دروغ باندې قسمونه شي راغی کوي دارنګه وعده سره کوي به د وعده پابندي شي راغی نه کوي نو دا د مؤمنانو سره دوکه ده وما يخدعون الا انفسهم دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې مگر د خپل ځانونو سره کوي تاسو کې ځان سره دوکه ده چې ته د الله سره او د الله د مؤمنانو سره دوکه کې کنه نو دا په حقیقت کې د خپل ځان سره دوکه ده ځان جهنم ته غورځي ځان د الله رب العالمین د رحمت نه لري کوي او ځان مستحق د عذاب جوړوي نو دا خو د ځان سره دوکه ده لکه خلک چاته وی کنه چې ته دا کارونه کوي لکه زه د باندې کوي کوم خو ځان به خراب کې خلک پښتو کې مې کنه ته ځان خراب کې په دې کارونه باندې چې ته دا ما سره کوي کنه ته ځان خرابوي نو دلته مقصد دغه څه دی چې دې کافرانو دا ګمان کوي چې موږ د الله سره دوکه وکړه الله په موږ پوهه نشو د ایمان والا سره دوکه وکړه دروغ او قسمونه او ځان هم ته په دې باندې صفا کړ لیکن الله فرمایي چې دا په ځان سره ته دوکه کوي ځکه د دې دوکې سزا پتا باندې راځي ته به راګیریږي ته به جهنم ته په دې باندې غورځېږي د بل مسلمان سره دوکه کول دا د ځان سره دوکه ده ولې ځان تبا کوي په دې باندې نو چا به ویل چې د ځان سره خو څوک دوکه نه کوي نو الله فرمایي وما یشعرون دې نه پوهېږي په دې باندې شعور پکې نشته چې دا په حقیقت کې موږ د ځان سره دوکه کوو دا د ځان سره دوکه کول په دې باندې دې نه پوهېږي شعور دا هغه علم ته وی چې هغه په حواسو خمسو باندې حاصلېږي سړي ته په سترګو باندې غوږونو باندې په عقل باندې په لاس خپه باندې یو شی په
قوت شامه ذائقه باندې تا ته یو شی حاصلېږي نو دې ته وایي شعور. نو الله رب العالمین د دې تشبیه اصل کې د حیوانات سره ورکړل. حیوانات علم نه لري لیکن شعور لري. الله فرمایي دا منافقان دا د حیواناتو نم ډېر کم دي او مرتبه ډېره کمه ده او ذلیلان دي چې دې شعور هم نه لري. شعور په دې نه پوهېږي چې زه د ځان سره دوکه کوم او ځان هلاکوم او ځان تباه کوم. نو د مؤمنه د منافقانو صفت څه شی شو؟ دوکه کوله. موږ او تاسو دا پکار دی ایمان والا سره به دوکه نه کوي. د بازار کې دا دوکې ډېرې. 2 نمبر شی بل درکې، غلطه دوايي به درکې 2 نمبر، او ته وی به چې دا بس هغه اول نمبر دوايي دا او دا اول نمبر کپڑا دا دا اول نمبر بنین دی دا اول نمبر کوټ دی. ته به توې د پلانکی ملک هغه شی مال راکا هغه بل 2 نمبر بل ملک شی بدل کې تا ته وی چې بس دا هغه دی. یا باغې باندې لیبل لګولې ټاپې په لګولې لیکلې به کړي چې دا پلانکی ملک دی دا چین مال دی او په منځ کې هغه د چین نه په پاکستان کې یا په بل کوم ملک کې جوړ شوی وي. دا دوکې کیږي مؤمنانو سره. دا دوکې چې راغړې کیږي دا د منافقانو طریقه د ایمان والو سره دوکې کول او هغه سره زیاته کول او دارنګ هغه ته په دروغ باندې قسمونه چې راغ کول ایسه باغ باندې دوکې شي. دوکه کول دا د منافقانو صفت دی. ډېر وجلزان به موږ د دې نه ساتو. ډېر زنانو کې دا عیبي چې هغه دوکه کوي د بل مسلمان سره دوکه چې راغ کوي او خیانت چې راغ کوي لکه مخکې موږ بیان کړو د نظام ساتل پکار دي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. په دې آیات کې د منافقانو نور قبایح درې بیان شو. نو په دې کې اوس 2 قباحتونه نور بیانې بس صفات. دې لپاره چې موږ تاسو منافقان په دې وپېژنو او ځان ته وساتو. اول پزړه کې مرض دی. د منافقانو پزړونو کې مرض دی. او دویم قباحت دا دی چې منافقان همیشه دروغ وایي. لکه حدیث موږ سره ذکر کړو نو دلته خپل راغلی بما کانوا یکذبون. پزړونو کې مرض او په خله باندې همیشه لپاره دروغ ویل دا د منافقانو علامه ده. فی قلوبهم پزړونو د دیو کې مرض دی. پزړه کې دنه مرض دی. مرض چې دا لغت کې ضعف توي کمزوري ته. دلته مرض به 2 قسمه نه دی. یو مرض ظاهري دی یو مرض باطني. دلته مرض دا ظاهري مرض د زړونو نه دی بلکې دا باطني مرض معنوي مرض او روحاني مرض دی ته وي. کله کله په زړونو کې لکه بیماری دی اوسړي لکه د زړه واله بند دی او دارنګه په زړه باندې درد چې راغ راغی بس یو دغه چې راغ پکېریش نو دې ته وي ظاهري مرض. زړه کې درد دی زړه واله خراب دی په زړه کې بل څه نقصان چې راغ راغی د زړه حرکت کمزور دی د زړه حرکت ډېر تیز دی نو خلک لګيږي به دغه علاجونه کوي او الله پاکي جوړي هغه سره. نو دلته دغه مرض نه مراد. وجه دا ده چې دا مرزونه ظاهري چې دي نو دا په منافقانو باندې نه یا په ډېر کمی یا په بالکل نه. او ظاهري مرزونه چې دي نو دا په دغه باندې زیتی مؤمنانو باندې دا ډېری ظاهري مرزونه د بدن. دغه وجه یو روایت کې راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ باندې د مرض تذکره کول او داغه څه فضایل بیانول چې مرض بچا باندې ریشي او صبر وکړي د دې دومره فضیلت دی او دا د دې خبره کوله. په دې کې یو سره په مجلس کې لاس ولاغت وو یا رسول الله مرض څه ویل کېږي دومره په ټول عمر کې مرض په نو راغلی نه پیژند مرض چې مرض څه وایي. نو د الله نبی ته فرمایل چې ته پاسېګا قم عنا زمنګ نه پاسېګا ځکه ته منافق یې. منافقان سړي زنانه چې هغه ته په دې پیژنې چې ظاهره کې په هغه باندې بیماری نه بدن نه بغټي او خوراکونه به کوي او خوبونه به کوي او بېغمه زندگی چې هغه به تېرې د الله بندګۍ عبادت نه کوي او بدنونه به بالکل برابري او کاروبار به ښه رواني. نو دا منافقان هر چې مؤمنانی نو هغه غالبا مریضانی. په دې باندې الله امتحانونه راولي. کله یو بیماری او کله بل بیماری ده خپل به مریضي که خپل جوړ شي خزه به مریضي که هغه جوړ شي بچي به مریضاني ټول عمر به بس زړه بخوري او کله یو ډاکټر لزا او کله بل ډاکټر لزا چې کله سره څومره الله ته نږدې امتحانات په الله ډېر راوړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ناشنا حدیث بیان کړی دی اشد البلايا الانبیاء فالامثل والامثل.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر سخت امتحانات چې الله راولي په بندګانو کې نو هغه په انبیاو راولي ځکه د انبیاو ایمان ډېر اوچت ایمان په ټول انسانانو کې د انبیاو دی نو الله په امتحانونو هم ډېر سخت راولي ځکه الله ته پاک خلک دی دا او به چې انبیاو ته په ایمان کې څومره خلک نږدې لکه صحابه شو به تابعین شو د هغې او به هغو ته نږدې نو په هغو باندې امتحانات الله سخت راولي دا د الله قانون دی دنیا کې امتحانات الله په نیکانو ډېر راولي په منافقانو خلکو باندې الله نه راولي تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیمار و ډېره سخته بیماري وه بدن یې داسې لړزېده تبه پرې وه نو یو صحابي ته تپوس وکړو یا رسول الله تا باندې خو داسې تبه ده او دومره سخته تبه در باندې راځي یو مرض لکه په منګه کې چې په 2 کسانو څونه تبه راځي تا باندې ځان نه دومره تبه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او کنه په ما باندې الله ډېر سخته تبه راولي چې تاسو که په 2 سړو باندې چې څومره تبه راځي دا الله په ما باندې ځان نه راولي خو زما اجر هم بیا ډېره دی څومره چې دی ایمان مضبوط وي نو امتحان به راځي مرض نو بیا به د اجر هم ډېر وي ځکه ایمان در پکې دی د الله بندګي پکې نه پرېږدي د الله عبادت پکې کوي تاسو وګورئ ایوب علیه السلام 18 کاله بیمار دی 18 کاله بیمار دی او بچیم ته الله واخصله او مالونه هم ته الله واخصله وروسته راځي انشاءالله هغه واقعات 18 کاله پس یې وویلې چې ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین یا رب ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه الله مانه دا تکلیف لرې کا اشاره دې ته کوي ځکه چې وې دونه سخت امتحانات راغله چې ډېر مالدار او مالداري هم ختمه شوله مالونه ترې لاړ بچي الله مړه کړلو او دا بیمار شو او هر چا بس پرېښودو قانون دی چې کله ستا باندې بیماري ډېرې شي اوږده شي نو ډېر یاران دوستان به هم دې پرېږدي بعضې تاریخ والا لیکلي چې 2 کسان و یاران دوستان به و هغه به له تپوس نه راتله هر وخت کې خو د ایوب علیه السلام دا بیماري چې اوږده شوله نو هغې هم پرېښودو او دارنګې ښځه چې ده نو دا هم بعض وخت په انسان باندې تنګه شي په میړه باندې خاوند باندې وجه دا ده چې بیماري هم نسي اوږده شي کټ کې پاسه واکېله وه باتروم لی بوځه بېرته یې راوله بعضې داسې مرضونه یې الله دې موږ او تاسو ته وساتي نو دا ښځه هم بې تنګه شي نو دغه وخت به د انسان ډېر ناشنا حالت وي نو دغه ټیم کې بس د ایوب علیه السلام چغه د خولې نه ووتلی چې الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ما ته ګورې ته ارحم الراحمین اوس به دعا هم نه کوله ځکه چې هغه ته پته وه چې په دې مرض کې زما لپاره اجر دی ثواب دی امتحانات دی د الله 18 کاله پس به یې دا دغه به الله رب العالمین له بدن هم روغ کړو او ښایسته بدن یې له ورکړو بچي هم ته را ژوندي کړو ځکه امتحان و او مالونه هم له الله رب العالمین چې هغه به یې ورکړو هر څه هغه له الله بېرته ورکړو امتحان و په دې باندې دارنګې ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره سخت امتحان و بچي اول نه و چې بچي له الله ورکړي اسماعیل علیه السلام زلمیتوب ته ورسېده دا خوشحاله و چې بچی مې زلمی شه الله ورته وویل دا به حلالی دا به ذبحه کوي څومره سخت امتحان او دا راولګېد او په خوب یې ولیده سورة صافات کې راځي او به اسماعیل علیه السلام یې د ځان سره روان کړ او څیمله و په دې اړخ باندې او چاړې راواخیستل هغه یې پرې کېښود حلالوی په دغه وخت کې د الله د طرف نه اواز ورته وشو چې ای زما خلیله تا خوب رښتینې کړه ان قد صدقت الرؤیا او دارنګې د جنت نه الله او د غیب خزانو الله ګډ راوست هغه یې ذبحه کړه دا اوس په مینا کې حاجیان ذبحه چې د قربانۍ کوي دا د هغه وخت نه سنت دی سنت ابیکم ابراهیم نو ګوره په انبیاو باندې سخت امتحانونه راځي او دارنګې دې امت کې چې ته وګورې نو په علماو باندې او په نیکانو خلکو باندې سخت امتحانات دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډېر د زړه د سازېدو حدیث دی چې منافق سړي علامه ویلی چې لکه د صنوبر ونې په شان دی چې مضبوطه ولاړی هوا چې پرې راواولېږي څه پروا یې نه وي خو لیکن چې کله الله رب العالمین په دې باندې هوا راتېزه کړي نو بیا د جرلو نه دا ونه راوباسي ختمه کړي هر چې د مؤمن سړي مثال د منافق مطلب دا شو چې منافقانو باندې الله امتحانونه نه راولي او داسې روغ جوړې لکه د صنوبر ونې په شانتې مضبوط وي بس څه پروا یې نه وي په څه باندې روغ او جوړ او صحتمند او خوراکونه کوي او خوبونه کوي لیکن کله چې الله وغواړي چې اوس یې رانیستمه نو الله بیا داسې راونیسي چې بیا یې څوک خلاصولی نه شي منافق د الله نه بیا څوک خلاص کړي نو سمدست بیا کټ ته کړي او د کټ نه سمدست قبر ته لاړ شي هر چې مؤمن سړی د مؤمن زنانه د دې مثال داسې دی لکه شین فصل تیغ دی هوا پرې راواولېږي یو طرف ته یې کوکي بل طرف نه هوا راوځي بل طرف ته یې کوکي بل طرف نه هوا راوځي بل طرف ته چې دی هغې واړئ راواړئ تر دې پورې چې دا په امتحانونو کې یې مرګ پرې راشي نو الله له صفا ورشي ځکه چې په دې امتحاناتو په دې مرضونو باندې د سړي نه مؤمنانو سړو زنانو نه ګناهونه رجېږي دې وجې نه امتحان به نه غواړو مونږه کمزوري
خو چې کله امتحان راته نو به صبر کوو د الله نه به اجر غواړو د الله نه به دعاګانې کوو او د دې مطلب هم دی چې الله مرزونه راولي د دې ډېر حکمتونه یو دغه دا چې سړی الله ته زاري وکړي د شپې راپاڅېږي د ورځې چې الله بیماري تا راوستې ده او تا دا مشکل راوستې الله ته حل کوونکی دی زما خو بل څوک نشته ته مې رب ته مې مالک الله ته زما په حال باندې علیم رب العالمین ما نه دا مرض لرې کا ما باندې دا تکلیف لرې کا په ما باندې دا پریشاني ده دا قرضونه را باندې واوړېدل بل یو مصیبت یې تکلیف نو الله ته آواز او فریاد په دې الله ډېر خوشحالېږي چې بنده الله ته لاس اوچت کړي او الله ته آواز کړي چې الله واسطه مې بل څوک مې نشته دی نو په مؤمنانو سړو زنانو باندې امتحانات راځي خو صبر وکړي فزادهم الله مرضا فزیتی کی الله رب العالمین بیماری او مرض لري منافقانو پس سبب دو نازل ولو دو قران سره فزادهم الله مشهور دو قول یا خدا جمله دعائیه دعا د شر ده معنی دا چې تاسو ته خیری وکړئ د منافقانو ته فزادهم الله فزید دی الله تعالی مرض دیو جو مرض دی الله زید نو د مرض د مراد هغه مرض باطنی دی او روحاني مرض دی چې هغه بعض علماء ذکر کړي قرآن نه معلومیږي مفسرین وایي منافقانو د زړه مرض شي دی په زړه کې د نفاق مرض دی په زړه کې د شک مرض دی په زړه کې د بخل او د بزدلۍ مرض دی او په زړه کې د کافرانو سره مینه ده مینه دا مرض دی نو الله رب العالمین د دیو دا مرض چې دی لازتي وخت په وخت باندې الله د دیو مرض زیتی ډېر خلک به کنه د مؤمنانو او دغه چې د علماو د دیو بدی به بیانې ټول ورځ مړه دا عالم ورکا فلانکې عالم مړه دا ورکا فلانکې مؤمن مړه بس دا ورکا چیرې یورپ ملکونه به معنی هغه ملکونه کافر صفات بد کوي یعنی کته سونه مرض ته دومره لوی منافقي چې مؤمنان مسلمانان چې د کلمې ولاده دا کسبت کار کوي او کافرانو له متاثر دا ستا په ځکه کې مرض دی چې هغه سره د مینه ده دا د منافقت مرض دی نو الله دې د دې مرض نورم زیات کی دعا د شر دی وتا تفسیر قرطبی رحم الله ویلي دي چې د منافقانو ته سره خیری کولې شي ځکه دلته دا دعا د شر الله رب العالمین ذکر کړی دا او دوی قول دا چې دا جمله خبریه ده نو معنی به دا فزادهم الله مرضا فزیتی کی الله تعالی د مرض وخت په وخت باندې په سبب د نازلېدو د قرآن نازلېږي نو د منافقانو مرض نورم زیاتېږي ځکه کې مرض دی که نه نو دا مرض یو ورځ په ورځ باندې نورم زیاتېږي ځکه قرآن یو آیت راشي د هغې نه انکار کوي بل آیت راشي وایي یاره دا نه منم په مزاج به ښه ونه لګېده دې نه م انکار وکړي نو منافقت یې زیاتېږي که نه وخت په وخت باندې د قرآن په نزول باندې د قرآن نه په انکار باندې د یو هغه مرض زیاتېږي ولهم عذاب علیم او د دیو لپاره دی عذاب درناک بما كانوا يكسبون په سبب د دې چې دوی همیشه دروغ وایي دا په منځ کې سزا شوه د منافقانو لپاره سزا چې عذاب علیم علیم علماوي هغه عذاب ته وایي درد ورکوونکی چې بدن ته درد ورکوي او ظاهر کې څوک پرې نه پوهېږي نو دا منافقان سړي او زنانه چې دي نو دا اکثر داسې دي چې د مسلمانانو مؤمنانو له ضرر ورکوي ضرر او خلک په هغې باندې نه پوهېږي ظاهره کې به بس ښه ځان ته به مسلمان وایي کلمه به هم وایي تصویر به هم واړئ خو یو مؤمن له ضرر بل له ضرر یو ګاونډي م ته تنګ بل هم ته تنګ بده ژبه استعمالوه بد اخلاقي چې هغه د مسلمانانو سره کوه نو الله به په قیامت کې داسې سزا ورکوي چې په بدن به دردونه یې څوک به پرې نه پوهېږي والعیاذ بالله ځکه ډېرو مسلمانانو زړونه یې دردول دي نو الله له دردناک عذاب ځکه ورکوي او کافران چې دي د دوی کفر ښکارو نو عذاب به ښکاري عذاب عظیم د هغو سره ذکر شو بما كانوا يكسبون علماء طلبا په دې پوهېږي دې ته ماضي استمراري وي چې کله لفظ د کانه دا په فعل مضارع باندې داخل شي نو دې ته ماضي استمراري وي معنی پکې د دوام د استمراري نو دلته دا فایده موږ ته راووتله چې مخکې موږ ویل چې کله کله د مؤمن نه په ټوکه کې یا په ګپ شپ کې یا په یو خبره کې دروغ کې کله مؤمن نه وویلی شي خو که ساخلي مؤمن سم دس بیته رجوع کوي استغفر الله ولې مې دا دروغ خبره وکړه او نور همیشه لپاره رښتې وي هر چې منافقان دي نو د دې علامه دا ده بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دوی همیشه دروغ وایي دا د ماضي استمراري معنا ده چې منافقان چې کله هم خبرې کوي بس دروغ وایي دې وجه موږ او تاسو له دا پکار دي چې موږ د دروغ نه ځان وساتو ځکه علما ویلي دي چې د منافقت بنیاد چې هغه دروغ دي چې ماشومان په دروغ باندې عادت شو په دې کې به د منافقان نور صفات راځي سړي زنانه دا چې کله دروغ وایي کنه دلته هم دروغ هلته هم دروغ دلته هم دروغ نو چې په دروغ باندې عادت شي نو دا به نه وړي نو دا د منافقت هغه تعداو هغه بنیاد تحقیق د دروغو نو د دې نه وروسته به نور منافقاتو د منافقانو هغه صفتونه په سړي کې په اسانه راتلی شي
کوشش وکوي ان شاء الله پس د دینه چې موږ او تاسو د دروغ نه ځان وساتو، ځکه دا د منافقانو غټه علامه ده بما كانوا یکذبون. په حدیثو کې به د دې یو دوه درې استثناء راغلی ده. یو دا چې سړی په د کافرو سره جنګ کوي او دروغ وایي، دا دروغ جایز دي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه جایز کړی دی په جنګ کې د کافرانو سره دروغ وایي. لکه مثال په تور باندې ته په یو ځای باندې ورځې چې جنګ زمونږ په دې طرف باندې ښي طرف باندې دی، خو لیکن کافران اوس کوشش کوي چې ته په دې لار باندې ځې، خو تا ته هلته کمین نیسي او تا ته کسان کافران کښېني، تا وژني، مجاهدین رانیسي، نو ته دې ورته دروغ ووایې او داسې خبره ته وکړي په ټلیفون باندې یا مخابره کې یا په بله طریقه باندې هغه وکړي چې لکه نن به جنګ زموږ په دې بل طرف باندې، نو تا په جنګ کې دروغ وویل که نه، داسې ځې داسې او لاره بله شي هغه ښیې، نو دا جایز ده. وجه دا ده که داسې دروغ ته ونه ویل نو بیا سړی د کافرانو سره مقابله نه شي کولی. په وخت د جنګ کې د کافرو سره دوکه به نه کوي، لیکن که ته یو ځای هغو ته ښې او بیا جنګ په بل طرف باندې کوي، نو داسې دروغ چې دا جایز دي. بما كانوا یکذبون دا بیا د هغې نه مستثنا دی. او دویم چې د دوه مسلمانانو په منځ کې سړی صلح کوي او دروغ په هغې کې ووایي د ځان نه خبره، نو دا جایز ده. اسما ستا په منځ کې ورانه ده، زه تا پسې بد رد چې هغه ووایم، کنځلې مې د خولې نه وخېږي او بد رد مې ووایم او ستا خبر چې هغه وکړم، خو دا یو مسلمان ورور راشي زما ستا په منځ کې صلح کوي، نو تا ته زما خبره در ورسېږي چې لکه هغه خو تا ډېر ښه ګڼي او زه سره په مجلس کې ناست وم، ستا ډېر صفتونه یې وکړو، نو ما خو صفت نه دی کړی، ما خو کنځلې کړي دي، ما بد رد ویلي دي، خو که دا خبره تا ته در ورسوله خو ته هلته نور هم پړسېږي او دارنګې نور به ته به د هغې نه زیاتې کنځلې ما ته وکړي او ډېر رد بد به ما ته چې هغه ووایې، نو زما ستا په ټول عمر باندې بیا جوړه نه راځي. دا مسلمان مؤمن راولګېده، تا ته وویل چې دغه ستا صفت کوو او ته یې ښه یادولې، ته بد رد ما پسې تا ویلي، ته ما ته ووایي چې یاره خو تا ډېر ښه ګڼي او وایي چې یاره ده سره خو زما جوړه وه، خو بس دا معمولي خبره راغله او دا خو ډېر ښه سړی دی. نو وګوره په دې صلح کې ده د یو طرف بل طرف نه لږ خبره د دروغو وکړله، لکه یو خبره نه وي د دروغو وکړله او نور خو حقیقت وي، خو دا خبره نه وي په دروغ وراچوله، دې لپاره چې جوړه نه شي، نو دا دروغ ویل جایز دي. دا په حدیث کې راغلی دا دروغ ویل جایز دي چې دوه مسلمانانو په منځ کې ته صلح کوي. او دریم په یو حدیث کې دا هم راغلی دي چې کله کله سړی راولګي او د خپلې ښځې ته دروغ وایي دې لپاره چې هغه خوشحاله کړي، نو دا جایز ده. ډېر بلکې ښځه اکثر د خاوندانو نه په معمولي څه باندې خفه وي که نه، او بس داسې چې بس طبیعت یې خراب وي، نو ته ورته ووایې چې ښځې ته خو ما ته ډېره زیاته ګرانه یې، تا ته پته ده والله چې زه دا ټولې ښځې دا ما ته هېڅ هم نه ښکاره کېږي، ته خو ما ته داسې ښکاره کېږي. منځ کې زړه کې دې دومره محبت نه وي، خو خبرو ته دروغ وکړې او یا خبرو ته لږ زیاته کړې، دې لپاره چې دا ښځه خوشحاله شي. کپړه چې ولې راوړي نو کپړه دې اخیستې ده په 200 روپۍ باندې، هغه پریشانه ده چې هغه د نورو ښځو سره جامې دي، هغې په 500 اخیستې ده، ته د 2000، نو په دې ټایم کې ته ورته لږ داسې دروغ وایې چې یاره دا کپړه ما تا نه رااخیستې ده، دې لپاره چې هغه په دې خوشحاله شي، په 3000 مې لا اخیستې ده، لږ ریټ زیات ورته یاد کړي. مقصد ستا دا چې دا اوس خفه ده په دې باندې خوشحاله شي. داسې یوه نیمه خبره ښځې ته کول په هغه وخت کې چې ښځه خفه وي او ته ورته یوه نیمه خبره کوې چې زما تا سره محبت دی او تا خو زه ډېره ښه ګڼم او ستا لپاره خو ما دونه کوشش چې هغه وکړه او زه پلانکي ځای لاړم دا شیونه مې له واخیستلو او دونه خرچه مې در باندې وکړه، داسې یوه خبره نیمه ورته زیاته کوې، نو دا جایز ده دې لپاره چې د ښځه راضي شي په دې باندې. ځکه چې د سړي او د ښځې په منځ کې اختلاف وي، نو دا ډېر خراب اختلاف وي، دې سره د سړي هغه دین ته ډېر نقصان رسېږي. ځکه چې سړی بار لاړ چې ستړی مزدرۍ نه وکړي، کور ته راشي، کور کې په جنګ باندې او په خفګان باندې ښځه له خواله نه راځي، خبرې ورسره نه کوي او په ده باندې ځان داسې بر حسابوي او تکبر به کوي، نو سړی ډېر پریشانه کېږي دې سره چې بار پریشان وم کور ته راغلم دلته اوس نور پریشانۍ نه شولې، نو سړي د زړه بیا د ښځې نستوا وړي. نو دې د وجې نه دا 2-3 خبرې په شرع کې راغلي دي چې په دې وخت کې که سړی یوه خبره نیمه دروغ وکړي نو دا جایز ده. او دا مطلب هم نه دی چې سړی ټول عمر ښځې ته دروغ وایي، دا مطلب یې نه دی. وره ټول عمر به دروغ نه وایي، رښتیا خبرې به کوې، خو چې کله خفګان راته نو یو نیمه خبره کې که ته دروغ ورته ووایې دې لپاره چې ښځه راضي کړي، نو دا به جایز وي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. په دې آیت کې الله رب العالمین اوس بل صفت د منافقانو چې هغه بیانوي، هغه دا چې کوي فساد او هغې ته فساد ته نوم د اصلاح دی. دا بل صفت چې سوچ کوئ چې موږ او تاسو د هغې نه ځان وساتو، کوي فساد ورانه او هغې ته اصلاح نوم دی. او دا به هم ډېر تمنه کوي یو سړی چې دی که نه په دې قوم کې سړی پېژني، په خپلو خپلوانو کې پېژني، په چم ګاونډ کې فسادي به وي، دوه ګاونډیان به سره ورانوي، دوه ورونو په منځ کې به شیطانت رسالت کوي او د دوه تره زانو په منځ کې به دا کوي چې ته ورته ووایې چې لکه ګوره ستا په دې مرض زه پوهېږم، دا مه کوه، دا فساد مه کوه، ورانۍ مه کوه، دا خلک مه ورانوه سره.
هغه وی یاره موږ اصلاح کوو مړه ته ماته اوس شیطان وی او ماته فسادي وی زه خو اصلاح کوم چې ستاسو په منځ کې جوړه راشي او د ګاونډیانو په منځ کې جوړه راشي او ورونو په منځ کې جوړه راشي نو دا د منافقانو صفت دی کوي فساد او د خپل فساد ته به اصلاح وي دا د منافقانو صفت الله دې موږ د صفاتونو وساتي دا ډېره غټه ګناه ده کوي ورانه فساد څه شی دی هغه دا دی چې د کافرانو سره مینه محبت کوي د هغو سره دوستانه کوي نو دا فساد دی دارنګې فصلونه تباه کوي دا فساد دی نسل تباه کوي نو دا فساد دی منصوبه بندي شو ته وي بچي بندول د ټول عمر دپاره بعضې سړي دا کوي نو دا په ځمکه کې فساد دی د کافرانو سره یارانې دوستانې او محبتونه کول دا فساد دی د خلکو مالونه په ناروا طریقه باندې خوړل په حرامه طریقه باندې خوړل دا فساد دی د یتیمانانو مال خوړل قرآن کې الله رب العالمین دې ته فساد ویلی دی نو چې کله دوی ته وویل چې دا فسادونه تاسو مه کوئ او دې مسلمانانو په منځ کې اختلاف مه پیدا کوئ دا شیطان نظر مه کوئ نو دوی وایي چې موږ خو اصلاح چې د هغه کوو نو فساد ته اصلاح چې د هغه وایي الله فرمایي دې شعور نه لري او الله له بل صفت ذکر کړی دی چې دې مفسدین دي وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دې منافقانو ته لا تفسدوا في الأرض تاسو فساد اورانه مه کوئ په ځمکه کې ځمکه ځکه یادې چې په اسمان کې څوک فساد خو نشي کولی لاندې مخلوق اسمان ته خو نشي ختلی چې فساد وکړي ځکه تخصیص د ځمکې وکړو په ځمکه کې ورانه او فسادونه چې هغه تاسو مه کوئ نو قالو نو وایي دوی په جواب کې انما نحن مصلحون یقینا موږ خو اصلاح کوونکو یو جوړښت راوستونکو یو نو ګوره فساد ته اصلاح وویله وإذا قیل لهم قیل د عموم دپاره راځي مجهولې صیغه ده ماضي مجهوله چې هر څوک یې دوی ته ووایي یو مؤمن رشي دعوت دی لورکی بل مؤمن رشي دعوت لورکی چې دا فساد ورانه مکوه نو هغه وایي چې موږ اصلاح چې هغه کوو زه خو جوړه راولم او زه خو دا کوم او زه خو هغه کوم دا منافقان به تاسو ډېر منده کوئ فسادیان ورانکاري شیطانت رضالت کوونکي او دې ته به بیا اصلاح وایي چې زما خو اصلاح مقصد دی نو الله جواب کوي الا خبردار انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الله حرف تنبیه ده خبر چې تاسو خبردار تاکید د پاره دا راځي په کلام د عربو کې اول کې راوړي چې متوجه شي انهم یقینا دوی چې منافقان هم المفسدون هم د فساد کوونکي ورانه کوونکي من دې فسادین دي او ورانه کوونکي چې دا غدي دي خو به زين ته سوال راغی چې دا فساد دی ولي کله د فساد ته اصلاح ولي وي الله فرمایي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې کوي فساد خو په دې باندې پوهیږي شعور پکې نشته د حیواناتو نم کومه مرتبه ده ځکه اصلاح ته چې هغه فساد وي واخر